سورة مائدة شپږمه پاره د آیت نمبر دی 21 نمبر آیت دی 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. مخکې له تمهید ذکر کړو چې موسی علیه السلام خپل قوم ته ویلي بني اسرائیلو ته چې ګوره د الله تعالی نعمتونه را یاد کړئ، په تاسو الله ډېر نعمتونه کړي دي، تاسو کې پیغمبران راغلي دي، بادشاهین الله درکړي، وجعلکم ملوکا. بادشاهي څه بد شی نه دی، ملوکیت چې کله د عدل او د انصاف دپاره وي. او دریم وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، الله درله داسې څه درکړي دي چې ستاسو نه مخکې چاته نه ورکړي په عالمونو کې، ځکه بني اسرائیلو باندې ډېر انعامات شوي. اوس ورته یو حکم کوي چې د ارض مقدسې ته ور داخل شي. ارض مقدسه څه شی ده؟ د شام د بیت المقدس ځمکه وه. اصل کې دا وه، پس منظر د دې واقع دا دی، مفسرینو ته لیکلی دی او دغه رنګه امام ابن کثیر وغیره ټولو دا خبره لیکلې ده چې د بني اسرائیلو خپل اصل ځمکه کومه یوه وه؟ د یعقوب علیه السلام شام یې خپله ځمکه وه. سورت یوسف کې به در راځي انشاءالله. بیا چې هغه ورونو یوسف علیه السلام سره زیتی وکړو، کوم ځای ته ورسېدو؟ اخره کې مصر ته. نه مصر کې چې هغه و، نو هغه مور پلار یې د شام نه راغوښته که نه مصر ته. د دوی خپله ځمکه خو شام وه. د شام نه یعقوب علیه السلام سره د خپلو ټولو بچو د یوسف علیه السلام د 10 وروڼو سره، او هغه بل خو یې ځان سره ایثار کړی و، بنیامین، دوی ټول لاړه په مصر کې دیره شو، خپل وطن ته پاتې شو شام. دی هلته وو تر د زمانې د موسی علیه السلام پورې، چې بیا پکې د فرعون حکومت راغی په مصر. هغه د عدل نظام نورو په ظلمونو بدلېدو، بیا پکې فرعون ډېر ظالم بادشاه راغی، او بیا هغې نه هجرت وکړو، موسی علیه السلام سره لاړل، په دریاب پورې وته. هغې نه بعد ورته موسی علیه السلام ویل چې راځئ، ما ته الله حکم کړی دی او الله را سره وعده کړې ده چې فتح راله راکوي، خو دوی د الله په دې وعده یقین ونه کړو. ګوره عجیبه خبره دا وه چې دوی د موسی علیه السلام سره په دریاب را پورې وته. یو انسان چې دونه غټ د الله مدد ویني که نه، چې دریاب ورته ودرېږي، او دومره غټ قوت د فرعون نه بچ شي. په کار دا نه و چې د موسی علیه السلام په دې خبره یقین کړی چې یاره دا خو صحیح خبره ځکه کوي زموږ دا پیغمبر چې ګوره مخکې د فرعون په شان غټ طاقت نه د ده خبره مو منله، الله بچ کړو، ثابت یې اوبه د دریاب راته ودرېدلې. او اوس ورته موسی علیه السلام وایي راځئ، الله راته ویلي چې د پلار نیکه وطن ته بېرته لاړ شئ، شام ته لاړ شئ، بیت المقدس آباد کړئ، هغه ځمکې ته لاړ شئ. دوی چې معلومات وکړه، هلته د دې چې کوم 12 نقباو د خپلو 12 واړو قبیلو د بني اسرائیلو مشران، هغوی چې معلومات وکړه، هلته یو قوم آباد و، عمالقه قوم یې ورته ویلو، جبابره ورته وایي، جبارین یې ورته ویلي، ډېر زورور طاقتور خلک. دوی باندې روب راغی. د دې مشرانو 12 واړو مشرانو کې 10 کسانو باندې روب راغی. د 10 قبیلو کې پراپیګنډه خوره کړله چې ګوره نه بځو، هلته ډېر خطرناک قوم دی، ان فیها قوما جبارین، ای سره موږ زور نشي دغه کېدلی، زموږ زور سره نه پوره کېږي. روب پرې راغی، بزدلي اختیار کړه 10 مشرانو 10 قومونو. صرف 2 مشرانو په دوی کې چې یو هغه یوشع علیه السلام دی، یوشع ابن نون، اوس نوی پیغمبر شوی دی، او بل کالب دی، کالب ابن یوحنا. د دې صفت هم الله کوي، قال رجلان من الذین یخافون انعم الله علیهم. صرف دې 2 مشرانو غیرت مظاهره وکړه. ګوره دا د الله پیغمبر دی موسی علیه السلام، د ده د وجې نه الله موږ سره څومره مددونه کړي. نو چې دې درته وایي چې ورځئ او الله ما سره وعده کړې ده چې فتح درکوي، نو ولې نه ځئ؟
خو خیر دوی خبره ونه منله او غټه بېادبي دا وکړله چې موسی علیه السلام ته دا ویلې چې ته په خپله ورځه انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. دا غټه بېادبي. موسی مونږ هېڅ چېرې دغه علاقې ته نه ځو څو پورې چې پکې هغه قوم دی عمالقه جبابره او ته په خپله لاړ شه او ستا رب دې درسره ملګری شي. نعوذ بالله. دا غټه بېادبي ده. ته او رب دې ورشئ او په خپله ورسره جنګ وکئ او مونږ به دلته ناست یو. مونږ جنګونه او جهادونه نه کوو. نو الله رب العالمین 40 کاله په دوی ذلت مسلط کړ. دا د دې سزا چې کله په قوم باندې جهاد فرض شي او بزدلي او بېغیرتي وکړي د دې معنا دا چې په خپله دوی ذلت خوښوي، د خپل ځان د غیرت لپاره، د خپل ځان د عزت لپاره چې کله یو قوم نه راوچتېږي الله یې ذلیله کړي. بس الله ولا سزا ورکړه او 40 کاله پریشان و. هغې نه بعد بیا دوی 40 کاله بعد د یوشع علیه السلام په ملګرتیا کې بیا تللي دي او فتح یې حاصله کړې. مې درته بقره کې ویلو چې هغه بیا ورته ویلې شکر وکړئ، سجده وکړئ چې ورنوځئ. هغه سجدې بیا ونه کړله، بیا هلته بیا ورانې کړی دی. او هغه حطتون کلمې مې نه ویله، حنطتون یې ویلو، کله بیا ویله حبتون فی شعیرة، دا نخرې شروع کړلې. نو داسې ورانکارې غوندې قوم دی. یو کار به سم کو نور به وران کول، یو به سم کو نور به وران کول. د دې د حالات مونږ ته قرآن کې الله ولې ذکر کوي د دې بني اسرائیلو؟ دا زموږ د تربیت لپاره چې ګوره کله چې دوی سیده چلیږي د الله سره، الله سره مددونه کوي. چې د الله او د رسول خبره مني مدد او عزت راځي. چې کله د الله او د رسول خبره کې دوی حیلې او چلونه شروع کړي الله یې عزت کوي. ما او تا ته تربیت دی. عمر رضی الله عنه بل دا قوم خو تیر شوی دی. دا چې الله موږ ته بیانوي دې دپاره دا واقعات چې که موږ همداسې وکړو چې د الله او د رسول خبره منله، موږ مسلمانانو له به الله عزت راکړي. او چې کله موږ د الله او د رسول خبره نه منله، موږ به الله بې عزته کوي او دشمن به راباندې مسلط کوي. نن هماغه چل روان دی. نن چې دا موږ څه ګورو، هر انسان په ځان باندې پوه دی چې موږ په څومره اوبو کې یو. دغه حالات روان دي نن. نو موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې راځئ، ما ته الله امر کړی دی چې هغه پاکه ځمکه چې د شام ځمکه ده، دا فلسطین خو وروستو دغه شوی جدا شوی، دا کافرو دا کرښې راښکلي برطانیه که الله یې تس او نس کړي، څنګه چې الله تس نس کړی نور هم الله تس نس. دا خو وروستو بیا دوی دا کرښې راښکلي، مسلمانانو له ټوکړې ټوکړې ورکړو، تقسیم کړي، دا طاقت بیرته یو نه شي. موږ ته هر یو په بیل بیل ملک او په بیل بیل دغه باندې مطمئن کړی دی او جغرافیایي باډر یې پکې راښکلي دي. او دغه ستا ملک او دا زما ملک، هلته ستا پاسپورټ هلته زما پاسپورټ، چې ورځې په پاسپورټ به ورځي. امت مسلمه مخکې ټول یو و چې کوم ځای ته به تلې تا ته اجازه ته شپه ورځ ورځه، هره ځمکه ستا وه. اوس یې داسې تس نس کړي دي. په نوم باندې ډېر ملکونه قوت یې نشته، کمزوري دي، مغلوب دي، بزدله دي. هر یو کس سره د خپل کور غم دی او د خپل ملک غم دی. نو الله رب العالمین دغه واقع ذکر کوي. موسی علیه السلام هغه بیان مخکې نه روان دی که نه مخکې آیت نو اذ قال موسی، نو دام پکې دی یا قوم ادخلوا الارض، ای زما قومه ور داخل شئ دغه ځمکې ته. کومه ځمکه ده؟ المقدسه چې ډېره پاکه ځمکه ده. خو دخول په طریقه د جهاد وګوره، ځکه چې هلته پکې قوم دی بل قوم پکې دیره دی. نو مخکې ګوره آیت تمهید شو او دلته د نعمت د شکر طریقه شو. مخکې ویل اذکروا نعمت الله، دلته وی د الله د نعمت شکر په دې طریقه وکړئ چې جهاد وکړئ. ای زما قوم ور داخل شئ هغه پاکې ځمکې ته التي هغه ځمکه کتب الله لکم چې الله ستاسو دپاره لیکلې ده چې دا ځمکه ارض الشام ده. قتاده رحمه الله فرمایي د شام ځمکه او په دې کې بیت المقدس، دمشق، فلسطین، اردن، د هغې بعضې حصه دا پکې ټوله داخله، دا ټوله شام ځمکه ده. دا هغه ځمکه ده کتب الله لکم چې الله لیکلې ستاسو دپاره. ولا ترتدوا، مو واپس کېږئ، یعنې د جهاد نه انکار مه کوئ، واپسي مه کوئ. مو واپس کېږئ علی ادبارکم، په خپلو شاګانو باندې. یو معنا خو دا ده چې زما د حکم او د الله د امر نه مو واپس کېږئ، او بل مه مرتد کېږئ چې انکار د جهاد نه کوئ. فتنقلبوا خاسرین، نو تاسو به وګرځئ ذلیلان، تاوانیان به شئ. تاسو به تاوانیان شئ. ترک الجهاد بعد فرضیته سبب الخسران، چې جهاد فرض شو به پرېږدي دا سبب د خسران دی په دنیا او آخرت. قالوا یا موسی، دې کې د دې بېلوزي او د دې خباثت او بزدلي.
قالو دی ویل یا موسی موسی ان فیها یقینا په دغه ځمکه کې خو قوما جبارین یو قوم دی ډېر زورور. دا چې دوی کوم هغه نقبا لېږلي هغوی معلومات وکړه. ما درته ویل هغه 10 قبیلو کې خبره خوره شوله. 10 مشرانو بزدلي اختیار کړه چې لیډر د بزدل او ته به الریډي بزدله کېږي. دا لیکلی شوې خبره ده. او چې کله د یو قوم لیډر او قائد غیرتي قوم هم غیرتي وي. نو موسی علیه السلام ته دوی ویل چې هلته خو یو قوم دی ډېر زورور دی موږ ته مشرانو ویل وانا لن ندخلها یقینا موږ یې چرې نه داخلېږو دغه ځمکې ته حتی تر دې پورې یخرجو منها چې هغوی وځي د دغه ځای نه پخپله تا ته څوک ملکونه پرېږدي پخپله به وځي. دا سالوا خوړل دي. فإن يخرجوا منها نو که هغوی ووتل د دغه ځمکې نه فإنا داخلون نو یقینا موږ به ور داخل شو. بیا به سکول کې داخله والو خیر دی. فإن داخل دا سکول داخله ده چېرته بیا به پکې موږ داخل شو چې هغوی ترې ووتل. قال رجلان دا غیرتمند دي دوه چې دا یو پکې بیا وروسته پیغمبر شوی دی یوشع علیه السلام دا یو دی کالب بن یوحنا. قال رجلان ویل دوه سړو من الذین دا کسانو نه یخافون چې هغوی یریدل د چا نه د الله نه د الله رب العالمین نه یره کوله. دی د الله یره په زړه کې ونه د مخلوق نه یریده. دوی ویلې انعم الله علیهما چې الله نعمت کړی په دې دواړو باندې. الله په دې دواړو نعمت کړی او دوی د الله نه یریده. دوی ویل خپل قوم ته وایي ادخلوا علیهم الباب ور داخل شئ په دې خلکو باندې دې دروازې د ښار ته. پخوا به د ښارونو دروازې وي. دا اوس هم ته چې پېښور ګورې موږ پېښور نه بار پراته یو ګوره. پېښور چې دا کوواټي ګیټ سرکي ګیټ آسیا ګیټ ګنج ګیټ دې ګیټونو کې دننه پېښور غاټ دیوال یې پلن داسې پخوا چې څومره پخوا دومره آبادي نه وه څومره خلک به هم چې اوسېده په ښار کې به دننه او د ښار دروازو باندې به د حکومت طرف نه کسان ولاو ټیم به و چې شپې دې ټایم پورې به دروازه کولاوي بیا به بندېده به بیا به دې چېرته په سرایګانې به وي بار د ښار نه کاروانونه به چې راتله په سرایو کې به دې بیا شپه کوله. بیا به د ورځې راتللې هغه ټایم کې چې دروازه به د ښار کولاو هم راتلې به. پخوانۍ جغرافیې او تاریخونه چې وګوري دا طریقه به وه. لکه اوس چې خلک هوټل کې سټې کوي هلکه بې وخته ټایم هوټل کې به شپه وکړو. پخوا به سرایګانې وې غټې غټې هغې کې به بیا شپې کېدلې د کاروانونو او دغه رنګه د مسافرو. نو دې دوو کسانو ویلې چې دا د الله نه یېرېده ورننوځئ په دې دروازې د ښار ته به نه راځئ دا الله موږ له دا فتح راکوي ځکه پیغمبر را سره وعده کوي او الله ورسره وعده کړې ده. فإذا دخلتموه کله چې تاسو ور داخل شوئ دې دروازې ته فإنکم غالبون بس یقینا تاسو به بیا ګوره غالب یئ. دې دوو کسانو چونکې د الله لپاره غیرت اختیار کړی نو الله قرآن کې صفت وکړلو. بعضو دا معنا کړې ده قال رجلان من الذین یخافون معنی دا کړې ده من الذین دا دوه سړي د هغه قوم نه یخافون چې د دشمن نه یېرېدل. دا څوک چې د جبابرو نه یېرېدل دا دوه هم د همغه قوم نه دي خو غیرتمند دوی ترې نه یېرېږي. دوی ویلې او انعم الله علیهم الله پې نعمت کړی نعمت یې دا و چې دوی کې صبر یقین توکل غیرت پکې و. دوی ویلې ورننوځئ په دې خلکو په دې دروازه به د ښار باندې چې ور داخل شو بس تاسو به غالب فتح به حاصله شي. وعلى الله فتوکلوا خاص په الله باندې ځان وسپارئ ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان یئ. قالو دی ویل دی خبرې پې څه اثر ونه کړلو. خباثت د بني اسرائیلو ذکر کوي او د دې بې غیرتي چې موسی علیه السلام بې ادبي هم ترې بیا وشوله. قالو دی ویل یا موسی موسی انا لن ندخلها یقینا موږ یې چېرې نه داخلېږو دې ښار ته ابدا هېڅکله ما دامو فیها سو پورې چې دغه قوم او دغه خلک وي په دغه ښار کې چې عمالقه قوم دی جبابره دي عمالقه دي. فذهب پس لاړ شان ته پخپله وربک او ستا رب دې سره ملګری شي فقاتلا دواړو سره جنګ وکړئ انا هاهنا قاعدون یقینا موږ به په دغه ځای کې قلارې ناستې او درنه به مو ورکړي. موږ به درنې لرغلې د درنه ده اوس دې ناستې په درنه کې او ته پخپله لاړ شه او ستا رب دې لاړ شي. دا خبرې دا دوی کوي لګې دا د دې سخته بې ادبي ده د دې ظالمانو. ګوره نبي صلی الله علیه وسلم چې کله د بدر دپاره مشوره کوله که نه خو بدر ګوره ډېر لرې دی تاسو د الله بوځي وبهي نه انشاءالله مدینې نه کافي لرې دی او نبي علیه السلام دشمن بس دومره لرې تللی دی دې دپاره چې مدینې ته رانږدې نه شي چې دلته را نه شي
لاره کې ولا ورغلې دی مخله ډیر لري ولا ورغلې دی چې مشوره کېدله نبی علیہ السلام د صحابو مشوره سبو کو سچلو کو جنگ بسنګ کو د ابو جهل روان دي دلته کورونو کې په علاقه کې جنگ کبارو زداد ندی مهاجرین صحابه تکړو کوم چې مکه نه هجرت کړه اخو اې دا الله نبی بس څنګه ته نبی علیہ السلام خاموش انتظار کوي د انصار سوی په دې باندې خدا بوج نه چې د پیغمبر زمونږ علاقه ترغه موږ له جنگونه راوړ چې دوی سوی په لنه جنگ د مشرکانو په خلاف په دې کې مقداد رضی الله عنه هغه د الله نبی ته وی مقداد ابن الاسود رضی الله عنه اې د الله نبی ډېر د غیرت جملې ویل موږ سب بنی اسرائیل نه یو چې خپل پیغمبر موسی علیہ السلام ته ویلي چې ذهب انت وربک فقاتلا انا هنا قاعدون موږ پتا ایمان راوړې دی او چې چرتم بوزي موږ بدن خي طرف ته او ګس طرف ته او مخې ته او شاته رواني او جنگيږو ابل روایت کې راځي چې برق الغمات ته موږ بوزي مزوبه په سمندر ورچم تیاری وې د نبی صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمای وې د نبی صلی الله علیه وسلم د مخ نشي پړق ورته خوشاله چې دا کومه خبره زما دي مرګري د غیرت وکړلې آشنا خبره وکړه نبی رسول الله خوشاله شي چې خدای چې الله دې شي غیرتمن مرګري راکړي چې په سخت کې را سره کله قدرېږي عبد الله ابن مسعود وی مار ما نو کړ چې کاش کې د مقداد دا یو ټکی ماته ملاو شوی یو ټکی د خپل نه راوته نبی علیہ السلام نور په خوشاله شي او دا سي عجیب کمالي خبره وکړه چې الله نبی دا مخ پړقې ده بعض وخت غیرتی مرګره یو خبره کې وړه کله کا خبره کوي نو دی ویل په خپل لاړ شي موسی علیہ السلام ته ستارب دې سره مرګريش قال موسی علیہ السلام دې ته دعای شروع خیری کړی او فرمایل موسی علیہ السلام رب ازم رب انی یقینا ذم لا املک زوسن لرم اختیار نه لرم الا نفسي مگر د خپل ځان او اخي او د خپل نور ما سره نور اختیار نشته سوا زما او زما ضرور د دې څه مطلب دی ان لا املك الا نفسي واخي لا يملك الا نفسه دا معنا ده او زما ضرورم اختیار نه لري مگر سره د خپل ځان نور خلق خلاص سره نه تیاریږي او دغه دي دا سرداران دي صرف دا تیار ففرق بيننا بازوي واخينا مراد دي ارغه کس چې ما سره ورولي کوي په دې دین کې اخي وي عام دي هارون عليه السلام ته نه دي مراد واخينا مراد دا دي من يواخيني في الدين څوک چې ما سره په دین کې ورولي کوي زي ما هغه دین کې چې را سره ورولي او غیرت کار کوي را سره دي نو هارون علیہ السلام په کې داخل شو یوشع علیہ السلام په کې داخل شو او کالب ابن یوحنا په کې داخل شو بس دغه یو څو کسان نور نه مې ففرق بیننا یا الله جداواله راول زمون مینس کې فیصله وکړه زمون مینس کې او بین القوم الفاسقین او ما بین دې قوم نافرمان کې دې ته لیکيږي خیره کول یا الله دې موږ نه جدا کوم دې نه جدا جدائی په دنیا کې مراد دی په آخرت قال الله تعالی ورته فرمایل دې ته لیکيږي اجابت د دعا د موسی علیہ السلام او دعای قبول شو قال الله فرمایل فانها محرمه اوس د دوی سزا دا شو چې د نبی حکم و نه منلو او د الله په وعده یقین و نه کړو سلويخ کالا د ازمکه په دوی بند شو سلويخ کالا الله ذلیل دا په دې دلیل شو دا آیت چې څوک د الله یو حکم او د نبی او سنت پریږدي قصدن الله رب العالمین به کلونو ذلیل کوي واورا الله رب العالمین حکم ماتول سټوق ټقالی نه دي نن چې زمونږه دا خوند او مزه نشته دی ورځ نه بلی ته به ترکیږي هغه وجه ده علی الاعلان د الله احکام ماتيږي د نبی رسول الله سنت ماتيږي او بیا وي مړه زمونږ دعاګانې نه قبلېږي او بس تبه کې ټول پړ په الله چې مونږ بيخي بزرګانی بیګار درې مسمان نه را کوشوي او بدا سچ کوي نعوذ بالله بس الله یې کوي زیته ټوله غتر نه ټوله غلطي په مونږ کې ده مونږ نشي وران الله رب العالمین مغرب دی او مغه وعدي دي قسم په الله چې نن مونږ سیده شو الله په ټوله دنیا کې مونږ عزت منکي وقال الله فرمایل فإنها محرمه پس یقینا د غزم ک بند ده حرام ده علیهم په دی باندې 40 سنه سلويخ کالا یتیهون فی الارض حیران او سرګردان بغرزی په د غزم ک کې صحرای سینا کې به ډیر ذلیل ګرځید حیران دریان او پریشان لقلت په صحرا کې پراتو
لکه څوک چې چېرته اوس دی وخت خیمې واري په یو کیم کې پراته یو دا ووړ هم پرې راځي او جیم هم پرې راځي او تکلیف په مې او بس اوبه هم سمې نه یو شی هم سم نه ګډوډ فلا تحسنوا ته مه خفه کېږه علی القوم الفاسقین په دې قوم نافرمان باندې زړه پې بس اوس مه سېزنو چې د الله حکم نه مني الله سره وعده د نصرت وکړله الله ورله عزت ورکوي دوی په خپله نه غواړي چې نه غواړي ذلیل او نو بیا په زړه نه سېزي واتلو علیهم نبأ ابنی آدم بالحق بله واقع ذکر کوي چې ګوره د چا په عمل کې چې اخلاص نه دی دپاره یو نمونه ذکر کوي او تقوا پکې نه الله عمل نه قبلی او داسې مجرم کې جوړ شي او الله یې ذلیله کړي لکه څنګه چې د آدم علیه السلام دا یو زوی قابیل الله ذلیله کړ دلته په بله طریقه باندې د الله د حکم ماتېدو یو واقع مونږ ته راوړي واتلو علیهم او بیان که په دوی باندې ولوله په دوی باندې نبی په دوی باندې ولوله نبأ ابنی آدم خبر داغه دو زامنو د آدم علیه السلام بالحق په حق سره حق من دا یو حقیقي رښتیا واقع ده څنګه واقع داغه دا د قربا قربانا کله چې قرباني وکړله دواړو قرباني کول جدا جدا قرباني څه ته ویل کېږي کل ما یتقرب به الى الله تعالی هر هغه څیز چې په هغې باندې څوک ځان الله ته نږدې کوي دې ته قرباني وایي قرباني ته موږ قرباني ځکه وایو غټ اختر کې چې کوو چې موږ مقصد دا چې موږ دا ذبح کوو په دې چا ته ځان نږدې کوو الله رب العالمین چې الله یې رانه قبوله کړي او الله پې اجر راکړي دواړو قرباني وکړل فتقبل من احدهما نو قبول کړی شو د یو تن د دواړو ورونو نه ولم يتقبل او قبول نه کړی شو من الاخر د هغه بل نه نو چا نه چې قبول نه کړی شو قال هغه ویل دی بل ته لاقتلنک خامخا زه دې وژنم هسې حسد کې راغی قابل حسد کې راغی دا دوه ورونه چې وو دلته خو چا نورې قیسې لیکلي دا خویندو قیسې لیکلې ده او دا مفسرین لیکلې ده صحیح دا ده چې بس دواړو قرباني وکړله دا حابیل چې د ده ګډې او بیزې وې هغه یې ساتلې وو نبی علیہ السلام یو حدیث کوي دې کې برکت هم دی څوک چې چیلې او ګډې بیزې ساتي دې کې برکت الله اچوي په یې باندې کې خورې ښه مزېدار او بچي هم پیدا شي مالي لحاظ سره سړی اسوده کېږي خو دا ده چې وسایل د سړی ښارونو کې خو نه ساتلی کېږي چې کلا او زید او دا بل چې دا قابیل د ده ځمکې وې او زمیندارۍ وه د به پټي به یې کرل او دانې او غلې به یې کېدې دواړو قرباني وکړله نو دا قابیل چې د داسې دا خپل دغه فصل نه داسې بېکاره شان غنم راواخست هغې د الله په نوم صدقه کړ او دا حابیل چې و نو دی راولګېده نو دی یو ښایسته ګډ وکته په دې خپلو څاروو کې په دې رمه کې یو ښایسته ګډ چې د الله په نوم باندې ښایسته څاروی لرول پکار او په هغه زمانه کې به طریقه دا وه چې چا به صدقه وکړه میدان کې به یې کېښوده بره نه اسمان نه اور راغی چا صدقه به وسېزله معنا قبوله شو نو د حابیل صدقه الله قبوله کړه او قابیل خلک وایي پښتانه کې قابیل ناقابله وخت قابیل ناقابله شو ځکه اخلاص پکې نه وه بېکاره دانې راوړی وي په کار چې ښایسته غنم یې رااخیستې وي د فصل چې کوم ښایسته فصل اب د الله په نوم باندې ورکړی نو بخل یې وکړ نو الله د هغه صدقه قبوله نه کړله اور ونه سېزله نو دی په حسد کې راغی د دې ورور سره بس هسې اوبې ورته خړولې چې زه تا وژنم اب یې پوه شو چې ما سره د دې وجې نه حسد کوي چې زما قرباني الله قبوله کړه او د دې قبوله نه کړه نو هغه ورته نصیحت وکړو قال دی حابیل ورته ویل انما يتقبل الله یقینا قبل الله تعالی اعمال من المتقین دا هغه چا نه چې تقوا کوي من المتقین متقیانو نه الله عمل قبلی معنا دا ته په خپل عمل کې تقوا کوه کنه ښایسته نصیحت ورته وکړو تقوا به دې کړی وی دې نه بعد بیا تقوا وکړه بیا به دې صدقه به وکړي ښایسته الله به قبوله کړي ولې حسد کې لئن بسطتا که ته راوږدې الی زما طرف ته یدک خپل لاس لتقتلني دپاره دې چې ته ما وژنې ما انا زه خو نه یم بباسط یدیه اوږدون کې خپل لاس لره الیک ستا طرف ته لیقتلک دپاره دې چې زه دې ووژنم معنا دا ده که ته ما وژنې روره او لاسونه راچې راته چې مړ کېمې نو زه خو دې دپاره لاس نه در اچوم چې ګینې زه دې مړ کړم زما خو ستا په باره کې زما په زړه کې هېڅ اراده د مرګ نشته دی ځکه رور مې او بل دا نه اني اخاف الله الله نه یریږم اني اخاف الله یقینا زه یریږم د الله نه رب العالمین چې پالنه کوونکی د ټولو عالمونو دی اني اريد اوس دې قابل ته تخویف ورکوي د خپل ورور ته دا حابیل ورته بل نصیحت کوي اني اريد یقینا زه اراده لرم ان تبوء باسمي
چې ته به ګوره اخته شې زما د قتل په ګناه باندې و اثمک او په خپله ګناه باندې فتکون نو ته به وګرځې من اصحاب النار د اور د جهنم والاونه د اور والاونه به وګرځې جهنمي به شي د دې څه معنا ده د چا باره کې خدای اراده کول نه پکار چې په ګناه دې اخته شي او جهنمي دي شي څنګه دی ویني وریدو زه اراده کوم غواړم چې زما په خپله ګناه اخته شي او جهنمي شي نه دلته تقدیر دی په عبارت کې هغه ده یعنی انی اريد مدافعتك لا قتلك فاذا قتلتني فتبوء باثمي واثمك دا معنا ده زه به ګوره خپله دفاع کوم مطلب که ته گزار کې زه به د لاس ماس نیسم قتلوم دی نه ځکه مخکې ویل د قتل دپاره لاس نه در اچوم خو دفاع به کوم خو که ته راولګېدې او داسې ګزار دی په ما وکړو چې زه دې ووژلم قتل دې کړم نو ته به ګوره زما د قتل په ګناه به مخته شي او مخکې د خپله ګناه هم ده چې اخلاص درکې نه وه صدقه دې قبوله نه شوه نو ګناهونه به دې ګوره ډبل شي وروره او په دې صورت کې به ګوره جهنمي وګرځې دا مطلب دی زه اراده کوم چې خپل ځان دنه بچ کم خو که ځان مې نشو بچ کولی ودې وجلم نو ان تبوء باثم واثمک ته به ګوره اخته شې زما د قتل په ګناه باندې و اثمک او خپله ګناه هم دی دا چې مخکې نه دي په اعمالو کې اخلاص نشته دی ګډوډې نو فتکون شیبة من اصحاب النار د اور والاونه وذلک جزاء الظالمین او دا بدله د ظالمانو ده ظالم مه جوړېږه وروره هغه بیا هم وایي اثر یې پې ونه کړل دا نعوذ بالله د انسان بدبختي وي که مخکې تېر شو قسوة القلب چې په سړي راشي زړی سخت شي بیا خبرې پې اثر نه کوي فطوعت له نو ښایسته ښکاره کړو دې قابیل ته نفسه د دې نفس قتل اخیه وجل د خپل ورور فقتله نو هغې قتل که ویې وجلو د حابیل هغه وعظ پې اثر ونه کړلو بس نفس ورته دا ښایسته کړله نفس اماره بسوء که نه نفس په درې قسمه ده نفس اماره بسوء چې هغه امر کوي انسان ته په ګناه باندې نفس ورته دا ضرور وجل ښایسته کړه فقتله هغې شهید کړه ویې وجلو فاصبح نو شو دی من الخاسرین د تاوانیانو نه غټ تاوان یې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت پورې چې څومره کسان بې ګناه قتلونه کوي په دې قاتل خپله ګناه هم دا ټول ګناهونه جمع کېږي په قابل باندې ځکه چې هغه اول هغه کس دی چې د دې ګناه بنیاد یې ایښی دی والعیاذ بالله د ګناه بنیاد چې چا کېښود او بیا دغه کار تا پسې تا ته خلک ګوري او څومره خلک یې کوي بس ګناه ټوله په تا پسې هم در روانه ده خلک خپله ګناهګاران دي لکه مثال یې دا دی تا په دې نیټ کې یو ګنده شی شیر کو ستا نه پس چې څومره خلک یې شیر کوي څومره خلک یې ګوري د هغه ټول ګناه په خپله هم ده او په تا پسې هم جمع کېږي د هغه ټول بیا په تا جمع کېږي ولې داسې غلط څیز شیر کوي وایي ولې د ګناه بنیاد ږدي د ګناه بنیاد به نه ږدي دغه رنګه ستا په خاندان کې ودونه په سنت طریقه کې د وسه پورې او ته اول هغه کس چې واده له دې ډمې راوستې خلکو ته چلو خو د خپل خاندان کې نو بیا تا ته خلک ګوري ولې هغه فلاني چې ډمې راوستې زه یې راوله نو د ګناه بنیاد دی کېښول دغه رنګ یو علاقه کې ته د ظلم او د یو غلط کار بنیاد کې دی چې یو علاقه ده ښه ښایسته مزېداره ده حیا علاقه ده او ته هلته لاړ شي ته پکې چې کوم دی د بې حیا یو سنټر کولاو کې هغه علاقه کې څوک نشه نه پېژني ته لاړ شي هلته د نشو کاروبار شروع کړي خلکو باندې چرسونه آیسونه مردارین خرڅې یا داسې یو بله ګناه واله چې په یو ځای کې دی یا په خاندان کې یا په یو کور کې یا په یو علاقه کې دی د یو ګناه ابتدا تا وکړله او نور خلک په تا پسې در روان شو نور خلکو ګناه هم په تا جمع کېږي ځکه چې اول د دې کار آغاز تا وکړلو نو الله رب العالمین فرمایي غټ تاوان کې پرېوت ابعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه اوس دلته هغه اسباب د خسران ذکر کوي د ګناه هغه بد اثرات الله رب العالمین فرمایي دا قابل دون الله جاهل کړو چې د کارغنه لګي د تعلیم اخلي دی ته محتاج کوم انسان چې ګناونه کوي کنه نافرمانه نه الله رب العالمین دومره ناپوه کی بیا ضرور پریشان هم د سره وسو کما هغه وجنو شهید کوي بیګونه نو دې کې الله رب العالمین یو کارغر اولېګلو دا پنځمانه د ازمکه کني نو دته سوچ رہو مالم نشي په کار د ازمکه وکنه مو دې په خخ کما دا دفن د انسان دام د یو عزت چې په خاور کې بس خخ کی دا د اخري حق
نو هغې ته یې وکتل نو بیا د خپل ورور یې ښخ کړل. بعضې خو چې هغه قصه کې دوه کارغان راغی، یو کارغه بل ووژلو او بیا هغه ښخ کړو. دا پکې ضروري نه ده چې دوه کارغانو خامخا جنګ کړی بل یې وژلی دی، خو کارغه راغی او پنجه باندې ځمکه کني نو به ده ته یو تعلیم راغی ذهن. فبعث الله غرابا، نو راولېږه الله تعالی یو کارغه یبحث فی الارض چې کنستلې کول په ځمکه کې. خلک وایي په دې مسله کې بحث کوو، بحث یبحث، بحث یو مسله را کنستل دا جوور یخ ته ځان رسول، بحث ته ځکه بحث. بحث کې خپله معنا ده یو څیز را کنستل، کنستل یې کول په ځمکه کې لیوریه دپاره دی چې وښیي درته کیف یواري څرنګه به دی پټوي سوءة اخیه لاش د خپل ورور. د مړي دا بدن چې دی ته سوءه وایي، لاش د دې ښکاره کول بده خبرې ځکه ورته سوءه وایي. قال دی ویلې ارمان یې وکړو زه خو لا د دې کارغه په شان هوښیار هم نه یم، الله پې د ګناه داسې بد اثر راوغورځوي نحوست چې د کارغه په شان کېدو ارمان کوي چې د په شان هم هوښیار نه یم، د هم قمقل یم چې کارغه نه زه اوس لګې تعلیم اخلم. وی ویل یا ویلتا ہے افسوس دی او تباہی د زما دپاره، اعجزت ایز عاجز شم ان د دې خبرې نه اکون مثل هذا الغراب چې شم په شان تر دې کارغه عمره هوښیار هم نه یم که فاواري چې زه پټ کم سوءة اخي لاش د خپل ورور. فاصبح من النادمین، نو شو به دی د خپېمانو نه، په سخت پېمانه شو، په ګناه خو چې پېمانه شو توبه ده، ندامت خو توبه ده. نه په دې ګناه نه دی خپېمانه چې ورور مې ولې وژلی، په دې خپل ستړیوالي خپېمانه شوی دی چې څه ځان مې وکړو، ګوره مخکې مې دا کار کړی وی، کارغه مې ولیدو نو اوس هیله پوه شو. من اجل ذلک، اوس دې ته ویلی کېږي انتقال البحث من قصة قابیل الى خبائث بني اسرائیل. بحث اوس منتقل کوي د قصې د قابیل نه بني اسرائیل خبائثو ته. د دې د وجې نه الله وجه انسانان یو بل وجني بې ګناه، نو ځکه ما دا قانون مقرر کړی چې چا یو نفس قتل کړه لکه ټول انسانان چې قتل کړه، چا چې یو انسان د مرګ نه بچ کړه لکه ټول انسانان چې بچ کړه. دا قانون په بني اسرائیلو کې الله لیکلو، نو موږ ته قرآن کې الله را نازل. من اجل ذلك د دې د وجې نه كتبنا على بني اسرائیل، لیکل کړو موږ په بني اسرائیلو باندې دا قانون مې هغوی ته لیکلی را لېږلی انه من قتل نفسا چې یقینا چا قتل کو یو نفس بغیر نفس بغیر د کم نفس نه، یعنې دې انسان بل څوک نه دی وژلی چې دایي بدل کې وژلی شي، په خیر د چا د وژنې نه قتل کې بې ګونه، او فساد یا بغیر د فساد نه فی الارض په ځمکه کې، په ځمکه کې کوم داسې فساد هم نه دی کړی چې هغه سبب د قتل وي، لکه مرتد چې یو انسان اسلام پرېږدي نو دی سبب دی د قتل چې دا به قتلېږي، یا یو واده والا دی بدکاري وکړي نو رجم کېږي، یا قاطع الطریق دی لکه وروستو قطع الطریق احکام ذکر کېږي دا ورپسې. انما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله، چې محاربه د الله او د رسول سره کوي نو دله سزا ورکول پکار دي، هغه کار یې نه دی کړی فساد کړ هسې به یې وژني. دا داسې شوه لکه فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا کې د انسان قتل کړه ټول خلک، یو بې ګناه انسان وجل داسې ځکه ټول انسانان وجل، ځکه یو انسان احترام د ټول انسانانو احترام په شان دی. ومن احیاها، او چا چې بچو ساتلو دا یو نفس د مرګ نه، امام بخاری معنا کوي من هلکت وغرق وحرق، یو ځای کې انسان هلاکیږي، یو ځای کې غرقیږي په اوبو کې، یو ځای کې په اور کې سوځېږي، ته زر ورمنډه کې او بچې کې د هغې نه، ځکه که پکې پاتې کېږي خو مري که نه، نو دا ترې بچ کړه. دغه رنګ یو انسان د اسپتال کې مري او د وینې ضرورت د ایمرجنسي، او ته لاړ شي د الله د رضا لپاره ولې وینه دې ورکړه، اپریشن یې دی که اپریشن ونه شي نو دا انسان مري، اپریشن باندې خرچه ډېره راځي، ته ولې زر زر چانده وکړي خپلې پیسې، او هلکه ملګرو ته وایه ټلیفونونه وکړي هلکه یو مسلمان دی او داسې په تکلیف کې دی، رور هم دی خور هم د مسلمان او مري لګیا دی او غریبانان دې وسې نه کېږي، او ته ورله منډه ووهې نو چې څومره کسانو پکې تعاون وکړو دا داسې شوه او د هغې هغه اپریشن وشو، الله صحت ورکړه لکه ټول انسانیت چې دی بچ کړه. که بیا په هغه اپریشن بچ هم نه شي خو تا خو منډه ووهله که نه، الله تعالی اجر درکړه، ځکه نیت دی دا او دا بچ. دا د انسانانو هغه احترام دی زموږ په دین کې. دا داسې شوه فکأنما احیا الناس جمیعا، گویا کې د بچ وساتل ټول خلق ټول انسانیت هغې له ژوند ورکړه. ولقد جاءتهم، یقینا راغلي دي بني اسرائیل ته رسولنا زموږ رسولان بالبینات په ښکاره او معجزاتو باندې،
او بیان دي کې اکثریت چې ده هغه خبره نه منله. ثم ان كثيرا منهم بیا یقینا ډیر د دې اهل کتابونه بعد ذلك رسل ردینا فی الارض پزمک کې لمسرفون خامقازیات کون کې وو. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله دا آیت ده د حد المحاربه. په دې آیت کې حد المحاربه ده. یو انسان راولګيږي په دې ځمکه کې هغه لګي دي جنگونه کوي، فسادونه کوي، قتلونه کوي، شوکي کوي په لاره. الله فرمایي دا ورانکاری خلک د اسلامي حکومت لپاره کار سزاګانې ولا ورکی. اوس دا په یو موبایل باندې دا خلک نه وښني. موبایل باندې والی د پاسورډ دز او به مولي، موټر سایکل باندې والی دز او به مولي. څومره ویډیوګانې راځي زموږ مخې ته تیریږي لګي. زنانونه چې کوم دی هغه پرسونه تختوا او خلک چې کوم دی پرانا ورځ باندې لوټا. دی آیت باندې عمل پکار دی. اسلامي حکومت به دا کار کوي. انما جزاء الذين مخکې ویل چې دی په ځمکه کې مسرفون کنه، اوس د اسراف بعضی اقسام ذکر کوي چې دنیا او آخرت کې په دې سزا ګوره ملاوي. انما جزاء الذين يقينا بدل دا کسانو يحاربون الله چې جنگ کوي د الله تعالی سره او رسوله او داغه د رسول سره. يحاربون الله ورسوله معنا دا د مخالفت کوي، احکام نه مني. برابر خبره ده په طریقه د ارتدادي. بعضی وې دلته چې کوم دی مضاف حذف دی، معنی يحاربون الله معنی يحاربون اولیاء الله. د الله د دوستانو سره جنگ کوي، مسلمانان ته تنګ دي، او دغه د رسول سره جنگ کوي معنی خلاف کوي. بل لا ويسعون او دی کوشش کوي په الارض پزمکه کې فسادا د فسادونه کوي. دی له بس سزاګانی ورکول کیږي دا ذکر کوي. یو دا یقتلوا، دویم دا یصلبوا، دریم دا تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، سلورم دا او ينفوا من الارض. او پکې ځکوي دا او د پاره د تخیر دی. یو قول دا چې دی کې خلیفته اختیار دی چې کومه یو سزا ولا ورکي. بعضی دا او د پاره د تنویع دی، نوع د جرم توکتل کیږي، دا نوع مطابق به سزا ورکول کیږي. لکه دا دوه اوس موږ ذکر کوو ان شاء الله. اول چې په دې معنا باندې واخلي چې دا خلیفته اختیار دی چې کومه سزا ورکړي، به معنا دا کسان چې دا فسادونه کوي او دا چلونه کوي، نو د دې جزاء دا ده ان یقتلوا چې دی وجل شي او یصلبوا یا دی پان سکړل شي، وسولې دی کړی شي، او تقطع ايديهم یا دی پرې کړل شي د دې لاسونه او ارجلهم او د دې خپې من خلاف عدل بدل. خلاص غسخفه نو غس لاس خیخ په الټه بلټه دي کټ کړ چې سم عبرت تی خلق واخلي. او سلورم دا او ينفو یا دی وشړل شي من الارض د دې ځمکنا. مطلب دا دی خلیفہ له پکار د چې بس په دې کې کومه سزا ورکړي نو خوخه ده. قتل سزا ورکړي، پانسی کوي، لاس خپېت یا دل بدل پرې کوي، کله ملک نه شړي چې لکه نور دې ملک باندې بند ځه درې کې. دویم قول دا دی چې نه دا به نوعیت د جرم ته کتل کېږي. ان یقتلوا قتل به په هغه وخت کې کېږي چې کله اذا قتلوا کله چې قتل کړي، قتل یې وکړو نو قتل کېږي به قصاص دی کنه. او یصلبوا یا به پانسی کېږي. پانسی به په کوم وخت کې وي؟ پانسی به د قتل نه لګه سخته ده، ځکه په سخته تساوزي کنه. قتل خدای بس مثلا د یو سړی په ټوپک کېشته بده هغه دا هغه وارث براشي، اسلامي حکومت ورته مجرمونه چې په ټوپک پیولي بس خبره ختمه شو، ها سزا ضربت تساوزي. پانسی خدای چې په مړی کو ته پړې ورواچ نه ډیر سات به ترپکه وي او خلک ورته ولاړ یو به تساوزي. دا پانسی په کوم وخت کې د اذا قتلوا واخذوا الاموال، کله چې انسان مړیم کوي او خلکو نه مالونه مخلي، لکه دا اوس دا ما چرته ذکر دا مجرمان پیسې هم د نالي وجنې دي تمانچا وسره دا د پاسر باندې ډزم کوي. دا کسان چې حکومت کې دا پانسی کوي، د دې علاج پانسی ده نه چې مونږ ګیر کړی دي، مونږ ډېر کاروایی وکړو، پریس کانفرنس وکړو، اخبار کې راځي، ګینګ هم گرفتار کړو، ګروپ هم گرفتار. څنګه گرفتار ته دې ګروپ له پانسی ورکا دی، شي باغ ته راوړ، یوزي باغ سټیډیم ته راوړ او پانسی دغه ولګوا، پنده ولګوا او خلکو ته اعلان وکړ ټول شي. ته بیا ګوره کنه څوک دې چانه په موبایل په سر باندې څوک مړ یو چې موبایل هم تیلو د پاسه په وژني، یار چا څوک نه چانه موټر سایکل والی کنه شو کدی به وکی کنه. اسلامی قانون کې امن دی، امن
او دا نور تش ډرامې دي پریس کانفرنس کلی کچېری او فلان او ډینګ داسې قصې دي او دا قانون هم جوړ کړل او دا آرډیننس هم جوړ کړل دا غپ شپ دی د الله قانون سیده ساده دی سیده ساده دی او سړی سم نیغوي بالکل دا ټول دغه د نه وباسي دا جرمونه د نه وباسي په یو ساعت نو چې کله قتل هم کړی دی او خلکو نه مالونه مخ شکمار هم دی او په خلکو ډزونه هم کوي خلک هم وژني دا به پانسي کېږي او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف دا په کوم وخت کې دا اخذ الاموال کله چې خلکو نه مالونه اخلي او تشه شوکه کوي مرګ نه کوي شوکه کوي ور یو خو هغه دغه آیت ده کنه رستو راځي والسارق والسارقه هغه تدیر شمایت هغه تشغل هغه غل بزدل غل دا غي سزا صرف لاس کټ کول هغه کم غل دی هغه غل دی غلا بیل شي دی او دا مال خستل بیل شي شوکه بیل شي دی غلا بیل شي غلا دی ته وي چې په دکان کې په کور کې په یو پټ ځای کې تا خپل مالی خې محفوظ ځای او دې پټ پټ راشي په یره باندې وی باسي او دا کم کس چې پټ ځای کې نه په پټ راځي په لار کې د ته ولاړ دی په زور دې نه لرکا کوڅه موټر سایکل ځه دا خطرناک دی د غل خو یریږي په پټ پټ راځي کار کوي او دې درته په لار کې ولاړ دی ګوزې والده او کوڅه موټر سایکل رو باسه په جب کې سید رو باسه موبایل هم رو باسه پیسې هم رو باسه دا چې د دن الله سو خپې دوانه کټ کول غواړي دا د بل غل په شان ته نه دی چې صرف پلاستیک کټ کیږي ځکه دا ډېر رانکار دی د نو سو پلار نشي تللی د لارې به امن کړی دي چې لارې به امن کړی نو دا خپم تی کټ کول غواړي چې په لار کې په یو خپل به نشي ودرېدل کنه په یو خپل به ودرېدل ګراني کنه نو دا ځکه الله رب العالمین فرمایي د سزا دا چې یو لاس او یو خپل عدل بدل کټ دا غټه سزا ده خلاص پتی کټ شي ګسبت خپل کټ شي نو بیا به دې دا ورانکاری نه کوي چې بل څوک له دا سزا ویني اوم تی برت والی نو دلته الله رب العالمین فرمایي دا دغه کا سزا ده او دا بلا او ينفع من الارض یا دی وشړلې شي د ځمکې نه دا یو کسان دي چې تش خلک یې رہی دمکې ممکن ورکه او لکه زبد شو کم نور سکینه واسي دمکې ممکن دله دا سزا ده چې اسلامي حکومت ورته وي چې ښه تا ټلیفون کړي خلکو ته نور یې سکړي نه جرم په لا ثابت شوی نه دی یا د خلکو له دمکی ور کړی دا شابوزه بار به وباسي ملک بدر به کی خپل ملک نه به وشړ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په خسته معنا کړی دا خپل معنا هغه وی ينفع من الارض ده اسمکه نه شړل دادی چې جیل ته به کی جیل ته چې جیل ته کوم ځمکه خالی شو کنه اسلامی حکومت به فورن گرفتار کی جیل کې به واچ سو پوریشتیا صحیح توبه نه وکړه پر به په جیل کې وي چې سند سړی زوی شوی نه دا په جیل کې وي او ينفع من الارض ذلك لهم دا چې کوم الله دا کوم سزاګان او جزاء ما ذکر کړل دا جزاء چې دلهم د دې لپاره خزيون شرمندگی دا په دنیا کې د دنیا سزا او شرمندگی شو ولهم د دې لپاره په آخرت په آخرت کې عذاب عظیم عذاب دی لوی کتوبه و نخکل نو آخرت کې عذاب دی لوی الا الذين تابوا ترغیب دې توبه ته کتوبه وخکلا او الله وی د اسلامي حکومت د گرفتارۍ نه مخکې چې تاسو په لا قادر شوي نه په گرفتارۍ او مخکې په خپل راشي سرندر شي ځان ورکی زه پیمانه په خپل جرمونو باندې او ما چې د چا څه حقونه خورلې دي بالکل د مانه واخلو زه به دا کار نه کوم ما توبه ده الله رب العالمین فرمایي که توبه وکړه نو بیا که چېرته قتل نه دی کړی قتل نو بیا به معاف شي او که قتل یې کړی بیا خو قصاص کېږي ځکه چې قتل خو نه معاف کېږي دته الا الذين مگر هغه کسان تابو چې توبه وکړله من قبل ان تقدروا عليهم مخکې د دې نه چې ستاسو قدرت برشي په دوی باندې مخکې د دې نه چې قدرت هم پې برشي او ومنیول نو دا بیا دوه قسمه دي دا باغیان یو به کافري که کافرو به دا خو به بیا معاف کېږي ځکه کلمې چې ویله مخکني ګناهونه معاف شو سره دې چې ده به مرګونه هم کړي د مسلمانانو مخکې دی به معاف کېږي لکه خالد بن ولید او داسې نور ډېر صحابه عمرو بن العاص چې راغی څومره جنګونو کې حصه اخیستې څومره مسلمانان ترې وجلې شوي دي خالد بن ولید د لاسه خو په احد کې چې څومره کسان شهیدان شوي خو د ده د وجې نه و که نه خو نه هغه نه بیا دغه وانه ځکه مخکې نه کافر دی اوس چې اسلام ته راځي مخکې ټول ګناهونه معاف کېږي او که مسلمان دی نو مسلمان باندې با اسلامي حکومت او حدود نافذ کېږي ځکه د مخکې نه منلي دي او کافر خو مخکې نه منل اوس را داخل شو
دینه بعد به جاری کیږي چې دینه پس چې داخل شو او د قانون خلاف کې اوس به جاری کیږي دا هغه باریکۍ دي چې دا د منکرین حدیث نه پیژني نو دی وجنه ګډ وډ شي په دین کې بیا قران کې د خپل هغه خوخي مطابق تفسیرونه غلط کوي لګي فاعلمون پویا شي چې یقینا الله بخنه کون کې رحم والا ده یا ایها الذين امنوا اتقوا الله خباثات د بنی اسرائیل ذکر کړه قولی او عملی دواړه وس مؤمنانو ته امر بالتقوا چرشه ایمان والا تقوا اختیار کوي تاسو دغه منهیاتونه کوي دا دوی چې کوم څه کول د بنی اسرائیل په خې تاسو ګره شروعونه کوي اتقوا الله الله نو ویریږي بلکې الله تزان نورم نږدې کې وبتغوا الیه الوسیله الله رب العالمین ته یو وسیله ولټوي معنا په خپل ایمان او نیکو اعمال باندې الله تزان نږدې کوي تاسو ګره د دې بنی اسرائیل په خې ونه یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو اتقوا الله ویریږي د الله نه تقوا نه مراد دې ترک المنهیات کوم کارونه چې الله او رسول منع کړی هغه بګوره نه کوي هغه نه ځان وساتئ بل دا د وبتغوا اول ټوي الیه الوسیله الله رب العالمین ته قرب او نزدېکت دلته وسیله نه مراد ده الله ته قرب او نزدېکت قرب په صح حاصله په خپل ایمان او په نیکو اعمال باندې او د قرب یو طریقه دا د وجاهد او jihad کوي په سبیله په لار داغه کې لعلکم تفلحون دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ به دا وسیله چې کوم ده خلکو دې له اختلافي مسله جوړه کړي ځکه زمونږ زمانه کې خلک بدعي وسیله اختیاري او زمونږ په باره کې دا دروغ وای دا وابیان او پنځپیران دی وسیله نه مني چا ویل شي نه مني ته ما سره ناس ته تاسو تاسو کړي زه هغه وسیله منم چې کوم الله ویلي او دا رسول محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او صحابونه ثابته ده اور پاتې وستا وسیله چې کوم دی بدعي دي یا شرکی دي نو شرکی او بدعي وسیله چې قران او حدیث نه ثابت نه دي نه منو چې رسول ځان نه جوړ کړی شي لکه قبر لورځي د قبر په وسیله باندې د پلاني بابا په وسیله باندې د پلاني په مخ باندې زما دا کارو کړه د پلاني په جا د پلاني په توفیر دا دعا چرته ته په ټول قران او حدیث کې نشي خودله چې دا څه غوښتل شي او کوم روایت چې خلک پیش کوي دا چلو باران نه کېدو قبر سورې شلو پلانې چلو دا ټول روایت چې کوم دی موضوعي دي یا ضعیف دي په دغه باندې دین نه ثابتي او ته چې دا وي چې نه وسیله بالذوات الفاضله چې غوړه سړی دی داغه په ذریعہ باندې هغه الله ته وسیله کول نبی ورزي مراد کیسه وي قبر والا نه قبر والا ثابت نه دلیل کیسه پیش کړي دلیل هغه حدیث پیش کړي ګور عمر رضی الله عنه چې باران نه کېد او استسقا د پاره راوت او د نبی علیہ السلام ترته ویل عباس رضی الله عنه ته چې نبی علیہ السلام ژوند دی هغه به دعا کوله واستد الله د نبی تر یو مشر سړی سپینګره ته دعا وکوم په امین وایو چې الله باران نو موږ دا قبر لورغه کې ژوندۍ سړی ته لګیا دی ها ژوندۍ ته لګیا دی دا موږ من نیک سړی دی ژوند دی باران نکېږي بل مشکل دی بل ته یو عالم دی تقوادار چې مولوی صاحب له دعا راته وکړي چې مشکلات ځکه تا ته پدې دا سړی نیک سړی دی تقوادار دی زمونږ په نیکو کې غوړه دی او ان شاء الله په خپل نیکو باندې الله ته ډیر نږدې زمونږ هغه ته وی هغه ته دعا وکړي دا جایز دی دی وجنه ټول خلاصه چې راجم کې بعض علما شپږ قسمه تر رسول د وسیله خدا ټول چې بیرته به راجم کې نو درې قسمه ته په اسانه یاد کړه شرعي وسیله په څو قسمه ده په درې قسمه دا په اسانه باندې یاد کړه یو وسیله ده په خپل ایمان او نیکو اعمال سره قران او حدیث کې چې ګوري دا خپل ایمان او نیک اعمال پیغمبرانو الله رب العالمین ته وسیله کړی ابراهيم عليه السلام کعبه جوړه کړه کنه الله رب العالمین ته سوال وکړو کنه او ویل چې الله دا زمانه قبول کړه عمل او دا غینه بعد چې کوم دې به نور سوالونه وکړه چې الله ته پیش کړ دغه رنګ دویم دا وسیله په اسماء الحسنا د الله رب العالمین په نومونو صفاتونو باندې ام سورۃ اعراف نه ثابت درابش الله رب العالمین فرمایي تاسو د الله رب العالمین نه دعا وغواړئ په نومونو صفاتونو د الله باندې کوم چې د الله رب العالمین خپل نومونه دي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها خاص د الله لپاره نومونه او صفاتونه دي ډېر خیرسته او مزیدار دا غي په وسیله دعا وغواړئ دام جایز الحمدلله دا موږ منوي ولی قران راته ویلي دي درې وسیله د وسیله بدعاء الحي
ژوندی نیک انسان دی، یو عالم دی او تقوادار او پرهیزګار مرګره دی زموږ په مرګرو کې. هلکه دا سړی ډېر پرهیزګار دی او هغه ته ته ووایې چې یاره موږ دپاره لږه دعا وغواړم چې بیمار دی، داسې بل مشکل دی، قرضدار یم، بل یو حاجت دی او هغه الله رب العالمین نه دعا وغواړي، دا جایز دی. دې نه چا انکار کړی دی. دا درې قسمه چې کوم دی دا وسیلې دي او دا الحمدلله قرآن او حدیث نه ثابت دي او موږ یې منو. لکه هغه غار کې چې درې کسه ګیر شو، نبي علیه السلام چې قصه بیانوي هغوی الله ته څه پیش کړه؟ باباګانې پیش کړه، هر یو خپل عمل پیش کړو کنه. چې هغه یو ویل یا الله زما مور پلار سره ما احسان کوه، بل ویل ما د بدکارۍ نه ځان وساتله، بل ویل ما امانت د پردی مال را سره د یو ورځې مزدوري او امانت مې کړلو هغه بیا ډېر شوی وله مې ورکړ، په هغه اعمالو استخلاص شو کنه. دعا یې وکړه الله ته، خپل نیک عملي الله رب العالمین ته وسیله کې پیش کړ. د دې نه مونږ انکار نه دی کړی الحمدلله. ناس یو خو الزام دی په مونږ، الزامونه دی او دروغ ویل دي. څوک زموږ باره کې د امامان نه مني، څوک کوئی دعا نه مني، څوک کوئی درود نه مني، څوک کوئی خیرات نه مني. مونږ راشه دا ټول درته زه وښیم د الله په فضل، زه به درته د دې یو شي چې وښیم د الله په فضل چې زه یې منم او که ته یې منې. هغه میر سمیع الحق صاحب، شیخ میر سمیع الحق صاحب رحمه الله، الله دې قبر د نور نه ډک کړي، هغه به ویل عجیبه ده، وایي خلک زموږ په باره کې وایي چې دوی دعاګانې نه مني. وایي عجیبه خبره دا ده چې دوی تش هغه خپلې بدعي دعاګانې کوي او زه هغه دعا کوم چې په قرآن کې راغلی ده، الفاظ هم د قرآن وایم الله ویلي، او زه هغه دعا کوم چې نبي علیه السلام راته ویلي، چې په مقبره تېرېږم د حدیث مطابق دعا وایم، پیغمبر راته وایي چې کور ته ننوځم د حدیث دعا وایم، چې طعام ته کښېنم دعا وایم، چې مسجد ته راننوځم دعا وایم، چې بار وځم د حدیث دعا وایم، نبي علیه السلام راته ویلي، چې کپړې اچوم د لباس دعا وایم، چې اودس وکړم هغې نه بعد دعا ووایم، چې اذان واورم هغې نه پس دعا ووایم، نبي علیه السلام دا دعا ووایه. نو زه د هرې موقع دعا ویم او ما یاده کړې ده د نبي علیه السلام دعا. زه دعا نه منم او ته چې خپل بدعي دعاګانې کوې نو ته یې منې، عجیبه ده. ته لکه د دعا منونکی شوې چې خالي هغه خپل بدعي دعا امام سره یو ځای لاس اوچت کړه په مخې راکړه، ته دعا منې. او زه چې د هرې موقع الحمدلله د سنتو کې ثابته دعا د زه ویم او یاده کړې مې یم دا عمل هم کوم، زه یې نه منم، ناشنا خبر ده. نو ټیک ده، داسې به ووایو چې دا ستا جوړه شوې نه منم او د الله او د رسول والا منم، دا ستا جوړه شوې نه منم، تا چې کومه خپله طریقه جوړه کړې ده. نو داسې یو الزاماتو نه ځان ساتل پکار دي، په چا بهتانونه تړل نه دي پکار. بعضې وایي چې د وسیلې یو بل قسم هم دی، خپل عجز او خپله بندګي الله ته وسیله کول، دې ته باب الفقر وایي. خپله د فقر احتیاج تذکره الله ته کول، لکه زکریا علیه السلام چې الله ته ویلي یا الله سورې مریم کې چې راځي 4 آیت، هډوکي مې کمزوري دي، سر مې تک سپین دی، بوډا یم، یا الله بچی راله راکړه. خپل عجز یې الله ته وسیله کړه، دا هم یو طریقه ده د وسیلې. دغه رنګه په حدیث کې چې راځي اللهم انی ظلمت نفسي ظلما کثیرا، یا الله ما په ځان ډېر ظلم کړی دی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته چې نبي علیه السلام دعا وکړه، دا خپل فقر الله ته وسیله کول چې الله زه ډېر ګناهګار یم. نو دغه رنګه وسیله بمحبت الرسول صلی الله علیه وسلم وبمحبت الصالحین، چې الله زما په زړه کې محبت دی د خپل خوږ نبي سره، زه د هغه د احادیثو د منونکی یم، د هغه طاعت کوونکی یم. یا الله د دې وجه نه چې ما ستا په رسول ایمان راوړی دی، نو یا الله زمونږ دعاګانې قبولې کړه، موږ د دغه رسول امتیان یو، داسې نه چې د پلاني په مخ او د پلاني په جاه. او بعضې وایي چې دا درود په نبي علیه السلام ویل دا یو ښایسته وسیله ده، حدیث نه ثابته ده. دعا غواړي په نبي علیه السلام درود وایه، اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد، اخره پورې ووایه، دا ووایه او بیا دعا د الله نه وغواړه. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا، تخویف اخروی. اوس دې کې اشاره کوي دې ته مخکې لعلکم تفلحون، دې کې اشاره ده دې ته چې ګوره د فلاح دپاره دا چې مخکې فلاح ذکر شو د دې دپاره دا 3 امور ضروري دي مخکني، اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله. ان الذين یقینا کسان کفروا چې کفر یې کړی دی، لو ان لهم کچرته شي د دوی دپاره ما هغه څه فی الارض چې په دې ځمکه کې دي جمیعا ټول، ومثله د دې په مثل معه ورسره نور هم شي، دا په ځمکه کې چې دي دا ټول د ده شي او دومره ورسره نور هم معه شي، لیفتدوا به دپاره دي چې دوی په فدیه کې ورکوي د الله ته، من عذاب یوم القیامت دپاره د بچ کېدو د عذاب د ورځې د قیامت نه.
ما تقبل منهم دا به قبول نکړي شي دوی نه دا تینا قبلي سورۃ بقره کې تیر شو 30 کې او یو سل 30 کې سورۃ ال عمران کې تیر شو یو 90 کې درې می پاره اخیری ہے او سورۃ انعام کې هم رست راځي او یایم چې دا درنه الله به نه اخلي ولهم ودید پر عذاب الیم عذاب درناک یریدون دوی به اراده لري غواړي با ان یخرجوا من النار چوزی دوی د ور د جهنم نه خو ما هم بخارجین منها او ندی دوی وتون کی دا غینا نه بشي وتل مطلب دا دی چې فدیه ورکی بچکیږي نه بلکې الله په تیخ تم نه بچکیږي ته جهنم ورکی بځه او طرف ته منډه کوم کو زم الله نشي وتل ولهم ردید پر عذاب مقیم عذاب د همیشه والسارق والسارقه دا ایت متعلق د مخ کی انما جزاء الذين سرقوا چاغه جرمونه ذکر کړه سزاګانې ذکر کړي نو دام یو سزا ده د غلا والا مخکې سرقه عمومي و والسرقه شخصي ذکر کړي سرقه څه ته لیکيږي اخذ مال الغير خفيه پردې مال خستل په پټه طریقه باندې من حرز هغه مال چې ګوره محفوظ شوی وي هغه محفوظ کړي دی هغه خلک نه پټ کړي تی تر دغه کې اغلا کېږي الله دې دې انسان ملاس کټ کېږي والسارق وغل سړی والسارقه وغل زنانه فقطعوا ايديهما پس کټ کوي تاسو لاسونه دې دوانو تر کوعين پورې وکټ کیږي مړوان پورې اوس دا خبر په قران کې نشته منکر حدیث ته راځي تاسو کې وس په دې ایت څنګه عمل کې خلاص به کټ کې کګس او په کمزې کې به کټ کې دا به حدیث د نبی عليه السلام تزین به ورته او په څومره مقدار کې به کټ کېږي حدیث کې راځي په ربع دینار کې یا په ثمن المحجن کې چې یو د ډال دا ثمن المجن چوته یو د ډال چې کم قیمت دی هغه زمانه کې د ډال قیمت یا د دینار سلورم حصہ دومره اندازه باندې پیسې یا دا غینه زیات دا چې چا غلا کړل نو د ولاس کټ کې جزاء اندا بدلا دا بما کسبا په سبب دا عمل چې کم دی دوانو کړي دي نارینه کړي کسنا نکال من الله دا عبرت نا کسزا د الله تر طرفنا د نبی علیہ السلام زمانه کې زنانه غلا وکړل او هغه د لوی قبيله و د اوچته قبيله صحابه پریشان شول حد په جاری کېده نبی علیہ السلام فرمایي الله سبحانه کټ کو ولې دا خو ډېر غټ قبيله زنانه دا غټ شرم دی قوم د پاره ټول عمر بدل الله سبحانه کټ ګرځي څوک نشته چې نبی علیہ السلام ته سفارش کی چا زړه نشو کوله چا دغه ته ویل اسامه رضی الله عنه ته اسامه ابن زید ذکر د پلار ته نبی علیہ السلام زوی ویل زید بن حارثه ته دا زید زوی دی اسامه د سره نبی علیہ السلام داسې مینا کوله لکه خپل نوسو سره به چې کوله ویا دې ورته وې دې جرأتمند دې کدا نوسی په ځای دې ورته ویلې څنګه چې هغه نبی علیہ السلام ته ورغه د الله نبی د خلق دې وي خیر دې کدا زنانه معاف کړې شي د الله نبی وي صح غوسه شو چې خد الله په حدود کې تاسو سفارښونه شروع کړ دا خدای الله حد دې د الله حد څوک نشي معاف کوله او بیا قسم خوړو په الله مې قسمی که زما لور چې ماته په ټولو لونو کې کومه ګرانه ده په سلور وانو کې فاطمه رضی الله عنها قسم په الله چې فاطمه د محمد لور غلا کړې وي صلی الله علیه وسلم نو ما به دا غینم لاس کټ کوله هغه باندې معاف کوله دا د نبی علیہ السلام هغه عدل والله الله چې عزیز حکیم زور اور ذات دی حکمت والا ذات دی الله افحش الذنوب چې دی علماوی په ګناونو کې ټول ناکاره او ډیر افحش ګناونه سلور قسم دي سلور شرک زنا ده اغلا ده او قتل دا خطرناک ګناونه فمن تاب من بعد ظلمه ترغیب دې توبه ته فمن تاب چا چې توبه وکړه من بعد ظلمه پس د ظلم نه چې خپل ځان باندې کړی دی واصلح او خپل ځان یې کړلو یعنی مطلب دا ځان پاک کی پنه کامل سره فإن الله يقينا الله چې يتوب عليه مهرباني را ګرځي په د باندې سمانه یو وخت کې انسان غلاګانی کولې به توبه وکړه شریعت خو په قائم شوی دی به ورته غزړه ګنا نه وریا دی عیبونه بنور کې الله ما په مهرباني وکړه بس تم معاف ان الله يقينا الله بخنكون کې رحم والاده الم تعلم خطاب نبی علیہ السلام ته مراد تنبیه عام خلق الم تعلم تنپويږي ان ځان په دې خبره پویا کان الله یقینا الله چې له خاص دغه اختیار کې بادشاہي د اسمانونو د زمکه دا يعذب الله عذاب ورکي من يشاء او چاته چې غواړي او يغفر لمن يشاء او بخنه کې الله چاته چې غواړي او الله تعالی پارسي باندې قدرت لرونکی دی یا ایه الرسول
دا اوس خطاب دی نبی صلی الله علیه وسلم ته په خاص صفت د رسالت باندې. دې ځنه دی 15 آیت پورې نور هغه جرمونه ذکر کوي د اهل کتاب او خاص کر د يهوديانو. دی 50 آیت پورې با اول خور تسلی ورکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دې کې تسلی ده. بیا اوصاف د يهوديانو ذکر کوي لس او زجر ذکر کوي داغي په بدو حالات باندې. بیا د درې منزل کتب تذکرہ به کوي تورات انجیل او قران چې پای کې د الله تعالی عقود دي ورو دغه عقود ما ماتوي. لکه دې صورت کې دا موضوع ده چې د الله سره کوم لوزونه شوي دا ما ماتوي. ځکه دا عقدونه ماتول سبب د کفر او د ظلم او د فسق ګرځي. یا ایها الرسول زما خو رسول لا يحزنك الذين غم جن کی تعالی را کسان یسارعون چوي جلتی کوي فل کفر پکارون د کفر کې په کفر کې منډه ترړې وي خپ کې پاخشي منډه ترړې وي. دا سوق دي د دې تعالی غم جن کی منه پروا یې مساده zarar نشي درکواله. دا کافر منډه ترړې وي د کفر پکارون. بل معنا دا د کار څومره دا کافر غالب دی او منډه ترړې وي ته خپل دعوت نه پرې دی بزدلی باندې اختیار شر کافر ډیر زور دی دعوت نه کو درسونه نه کو بیان نه نه خپل دعوت یاري ساته. الله اذا سوق دي من الذين دا کسان ندي قالوا چې وایي دوی یو پکې منافقان دي او بل يهوديان دي. دا کسان نه چې وایي آمنا موږ ایمان راوړې بیا افواه په خپل خلو باندې دا خبره کوي. او وليس الاعتبار لهذا الايمان دا ایمان له اعتبار نه تش په خپل باندې. ځکه ولم تؤمن قلوبهم او ایمان نه دی راوړې د دې زړونو زړه ایمان نشته. لکه بقره کې ویلي وما هم بمؤمنین. دویم ومن الذين او دا کسانو نه هادو چې يهوديان دي د دې په دې منډو ترړم م پریشان کېږي م غمجن کېږي. سماعون للكذب صفات د يهود دي او منافقانو کوم کله کله دا راځي. سماعون ډېر قبلون کې دي ډېر وخت کې خودون کې دي دا يهوديان للكذب دروغ وتا سمانا یعنی د خپل مولیانو تقلیدونه کوي دا غوې د دروغ قصو ته خو وږي بس هغه اوري او هغه لګي د ګډي وډي دی بیا وای. دویم معنا دا د دوی وخت کې خودون کې دي للكذب د پاره د دروغ جوړولو پتا باندې نبی علیہ السلام ته مکه راست مجلس کې نبی علیہ السلام خبر یو شان وکړ دی بل شان جوړ کړ دروغ به په وتاړ. دا مرضی بازي خلکو کې یو ځکه به ملګری خبره یو شان کې دا یو مطلب دی لاړ شي غي بل مطلب بیان کی تعبیر روان کی داغه د بدنامولو لپاره. الله دا ګور د مرضیان بل دا د جاسوسان دي. سماعون دوی وقتی خودون کې دي قوم اخرین د پاره د بل قوم لم یاتوک چستا قال لا ندی راغلی. یعنی بل قوم را لګلی په تور د جاسوسي يهود بدا کار کو. یو کس ته ویل چې تاسو لاړ شئ او د نبی رسول الله مجلس کې کېنه چې دې څه خبرې کوي څه مشورې کوي مونږ ته بیا وایي. منافقان باندې سکو عبد الله ابن ابي یو کس ته طلاق شرط کېنه چې دوی څه خبرې کوي. الله یې ګوره داسې کارونه کوي او ستا خو له ولې ناراضي تکبر د وجه خپل او په تکبر د نبی رسول الله مجلس له نه راته نو بل یو جاسوس به راولېږي. بل مرضی دا دی یحرفون الکلمات دوی بدلی کلمې د الله تعالی. دای هغه د احبار او د مولیانو مرض دوی بدلی کلمې د الله تعالی من بعد مواضعه رستو د هغه زینو دا غینا دا تحریف لفظی دی الفاظ به بالکل بدل کړه د تورات. به خپل ملګرو ته ویلي چې ورکتا صلا د محمد د سی فیصله وکي صلی الله علیه وسلم چې دا څنګه درته مونږه فتوا درکړې ده نو وای اخلم او کله درته ونه ویل به نه اخلي. دلته اوس اشاره ده واقع ته اصل کې داوا په يهودو کې واقع راغله. واقع دا راغله چې يهودي زنا وکړه بدکاری وکړه دا هغه واده والا باندې خرجم دی کنه. نو دوی خپل مولیان ورته حکم به بدلو چې مالدار سړی به هغه ته تش مخوله تور کوي چې لګو ګرځوي په بازار دا فتوا به ورکوله او چې غریب په ویل مړ وی ولې ਸੰسارې کوي. دا کار به د غل بارکم کو چې غریب په لاس په ټکټ کو چې مالدار ابو بازار چې ولې مخ تور کوي بس لګي او شرم وایو په دې علاقه کې. دوی نبی علیہ السلام له کسان راولېګو خیال یې داو چې کې دې شي د دې نبی علیہ السلام په دې دین کې په دې اسلام کې به دغه سزا نه ده د رجم کوم چې زمون په کتاب کې د تورات چې واده والا به رجم کېږي په کانو وشتل کې خو په هغه
تورات کې په قران کې یو شان ده کنه هغه کوم دا مسله او دلته دا مسله دوی خپل ملګرو ته ویل چې تو محمدن لا شهید محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فان امركم بالتحميم والجلد فخذوه کتا سره فتوا در ک په دې مسله چې بس مخله تور کيو یو سو کوړی وای لکه سل کوړی دي شي خیر نو به واخله وان افتاكم بالرجم فاحذروه او که فتوا دل در کړه پر رجم چې دا خو واده والا دې بدکاری کړی دا خو رجم کول دي په کانو اشتل دي تر مرګ پورې نه به تزانو ساتي به ممنه دغه وقت الله اشاره دا ایتونه د غي بارک راغلي دي منکرین حدیث وي په قران کې رجم نشته ورته دي ذکر رجم ته په قران پوهیږي ته قران د انګريز نه ویلې دي ته قران د دشمن نه او موږ قران د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو په تفسیر وایي صحابو یې دقه تفسیر کړو ته صحابي نه مني ته پیغمبر حدیث نه مني نو صحابي به رسته دي ځا صحابي به سو مني موږ چې تفسیر د عبد الله بن عباس پیش کو دوی خان موږ چې تفسیر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیش کو خان موږ چې تفسیر د ابي بن كعب رضی الله عنه د صحابي پیش کو خان دي چې موږ تفسیر د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه پیش کو دوی خان موږ خان دي ورځ را روانه ده پته به ولګي چې خندا والا په خپل خندا کې پاتې شي که خندا به په جړه بدل شي پته به ولګي ورځ را روانه ده ان شاء الله دا آیت په بار د رجم کې راغلي دي دوی چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو راغ حکم ورته مکه شانته ورک چې د لپاره رجم دی رجم الله رب العالمین دا قانون را لګلې دلته الله دغه واقع ذکر کوي دی به ویل یقولون وایدا يهوديان ان اوتیتم هذا کتاسل درکړې شو دا حکم دا مونږ چې تکمه مسله بیان کړې دا فخذوه نبي واخل به دي پیغمبر نه قبول کړ وان لم تعطوه کدل در نکړه شو دا خبره چې دا مونږه کما کړې فحذرون به تزان وساتئ الله ویزان دې په فتنه کې واچو مړه ظالم څه فتنه دي جوړه کړې گمراه شولې ومن يريد الله وغصب چې غواړي الله تعالی فتنته د دې انسان فتنه نه مراد گمراهی ده فتنه نه مراد عذاب هم ده فلن تملك له نتبي چر طاقتون لري داغه د پاره من الله د الله د عذاب نه د بچ کولو لپاره شي انیسز ته طاقت نه لري د پاره د الله نه بچ کی پیسې کی لن تملك من لن تستطيع ولن تقدر اولئک الذين داغ کسان دي لم يرد الله جل دا اراده نه کړي ايو طهر قلوبهم چې پاک کړي دوی زړونه الله دوی زړونه نه پاکي ولې زديان دي کنه تقصد الله احکام بدلی لګي لهم د دې لپاره په دنیا کې خزي شرمندگی ده ولهم د دې لپاره په آخرت کې عذاب عظیم عذاب دی لوی وصلی الله خپل نبی ته استاخ وخدا ک دوی له فیصله کې او کني کې استاخ وخدا او دا دوی چې کله ویراغه نبی علیہ السلام ورته دا د رجم دا حکم ستاسو تورات کې مشته دی راوړی تورات ځه چیرې وړو ردی چې کومه مولاو هغه په رجم پایت باندې لاس کې خور مخکې ایتونه ویل روسته ویل کم دی وای اس په دې چلې لاس کې ما سي دا لاس مې سي خیر نو عبد الله ابن سلام چې نبی علیہ السلام باندې ایمان راوړل خو مخکنه عالم د تورات د يهود غټ عالم هغه تل دا لاس پورته اوچت کړه لاس چې لاس اوچت کو فاذا آیه الرجم تلوح دا د رجم آیت ورسې پړقېده په دې تورات کې دې څه لیکلي الله و شرمول ځکه الله دې آیت کې فرمایي لهم فی الدنيا خزي دنیا کې مو شرمې دی ولهم فی الاخره عذاب عظیم اخرت کې عذاب عظیم دی سماعون للكذب اكلون للسحت وصلی رب العالمین بیا مکرر وي د تاکید د پاره سماعون دوی ډیر وقتی خودون کې للكذب دروغ تا مطلب دا دی د دروغ جوړولو د پاره به نبی علیہ السلام ته وقتی خود چې دروغ په جوړ کی یا دا چې د خلکو د دروغ خبري اوري او د نبی غیر اشتیان اوري اکالون للسحت ډیر خورون کې د حرام خوري فین جاءو کنو کراش استغفار د يهوديان فحكم بينهم نو فیصله وکړي په منځ کې نبی او اعرض عنهم یاتي مخواړه وا استغفار د فیصله ورلکه کنه ځکه ستا رسالت او اسلام خاصم نه مانی خو که فیصله ورلکه زمانه نبی به په انصاف کې سچ د الله حکم ورته کلا او بیانه وان تعرض عنهم او كچرت تتم خواړې نبی د دوینا فلن يضروك شيئا د دوی چره zarar نشتر کولای تا د zarar وان حکم تو کتور له فیصله کې زما نبی فحكم بينهم بالقسط
نو فیصله وکړ دی په مابین کې په انصاف باندې د الله حکم ورته صفا بیان ان الله یقینا الله يحب المقسطين من کید انصاف کوونکو سره وكيف يحكمونك الله وی دی پتا څنګه فیصله کوي دي چې خپل تورات چې پای کوم دا حکم دی د رجم کنه خونی منینو وكيف يحكمونك دي کې نور دوه قباحت د يهود او سرنګ دوی فیصله کوي پتا باندې زمانه دی وعندهم التوراۃ او حال دار دوی سره تورات کتاب شته دی فيها حكم الله باقي کوم د الله حکم د رجم موجود دی ايكم حكم الله من حكم الرجم درجم حكم ايكم موجود دی کنه ثم يتولون بیا دوی مخ ګرځي من بعد ذلك رسل دینا وما اولئك ونددا کسان بالمؤمنين مؤمنان ان انزلنا التوراة فيها هدى ونور زجر دی يهود ته چې د خپل کتاب نم ګره دوی مخ ګرځي تورات هم نه مني او د خپل مشرانو مخالفت هم کوي ان انزلنا التوراة یقینا نازل کړه موږ تورات فيها هدى پای کې د هدایت خبرې دی و نور او رڼا پکې ده ما ځکه د الله کتاب کنه د هدایت خبرې دا وی چې د عقیدې خبرې پکې وي د توحید نور نه مراد دی اعمال چې وردا عمل داسې کوي دا يحكم بها النبيون فیصله وکولې په دې کتاب تورات باندې انبیاء مقصد د نزول د تورات ذکر کوي چې وردا تورات د صد پار د فیصلو د پار د الله کتاب د فیصلو کتاب قرآن د قانون کتاب فیصله وکولې په دې تورات باندې النبیون پیغمبرانو الذين اغه پیغمبران اسلمو چې په خپلم تابع د الله حکم ته دي ته صفت د مدح وي چاته به فیصله کولې للذین کسانو د پاره هادو چې يهوديان دي دي ته به فیصله اورولې دي پیغمبران ګوره دا يحكم بها النبيون دا په دې دلیل شو چې د نبی شرح به وي د الله د کتاب سره پیغمبر حدیث به سره ملګری کې ځکه زموږ نبی صلی الله علیه وسلم چې په قران فیصله کوله په حدیث کې په خپل الفاظ به دا غي تشریح فرمایلا چې دا حکم په دې طریقه باندې نافذ کیږي تشریح به سره کوله نبی د تشریح نه بغیر د الله په کتاب عمل نشي کېدی نو دغه کسان چې کوم انبیاء او تابع د الله د حکم دی بل الذين هادوا يهوديان ته فیصله ورولي والربانيون او الله ولا خلق والاحبار او علماء دی بم فیصله کول خلق تا پیغمبران بم کول علماء بم کول لکه اوس زموږ نبی صلی الله علیه وسلم دنیا نه تل علماء دي کوم علماء چې حق پرست دي صفا دین بیانې قران او حدیث ربانی بیا عالم توي چې هغه باندې د عبادت ډیر غالبي عبادت په ډیر غالبي په نسبت د علم او د مطالعه او احبار هغه علماء ته ویل کېږي چې په دې باندې مطالعه او علمي باسونه ډیر غالبي په نسبت د عبادت بمستحفظه په سبب د دې چې دینه حفاظت غوښتل شو من کتاب الله د الله د کتاب دو اسباب د پاره د يحكمو ذکر کوي دی فیصله ذکر کولی په دې سبب باندې چې دینه حفاظت طلب کړي شو من کتاب الله د الله د کتاب چې تاسو به د الله د کتاب حفاظت کوئ او دا به خلکو ته بیانوي وکانو دویم دا وکانو علیه شهدا او دوی پاغه باندې خبردار الله کتاب باندې پویدل نو دلته یقال لهم حذف دې دام دوی ته ویلې شوی ويقال لهم فلا تخشوا الناس پس مې یریږي د خلقنا وخشونا زمانه ويریږي سمان چې کله تاسو مسله بیانوي یا چاته فیصله کوي د چا پروا بنه ساتي د الله د یری نه فیصله کوي دویم دا ولا تشترو تاسو ما اخلی من مغوره کوي بی آیاتی په بدل د ایتونو زما کې ثمنن قلیلا قیمت لګا روپیو پیسې او لالچون باندې د الله احکام م بدلوي ثمن قلیل به ټول دنیا د قل متاع الدنيا قلیل ومن لم يحكم بما انزل الله او هغه څوک چې فیصله ونکي په قانون باندې او په کتاب چې الله نازل کړی دی فاولئک کانوا دا کسان هم الکافرون خاصم دي کافران یو سبب د کفر ګرځي د خلکو د پاره دی چې کله ته انکار کوي به کافر دی او چې انکار ته نه کوي منی خو فیصله پې نه کوي به دو یو صفت پکې د کفر راغلی دی یو صفت او چې کله مکمل نعوذ بالله وسړی د الله قانون نه مکمل انکار کوي خان دی ورکو او نعوذ بالله دا د انګريز قانون ته خدای الله چې کافر کیږي په دې باندې څنګه د الله قانون نه مانی او د انګريز قانون مانی او هغه ته خوي او د الله قانون ته بدوي او انکار وکړي وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن
والجروح قصاص. وس الله فرمای قانون میدار علی ګلو په هغه تورات او دا قران کې دی ځکه الله مونږ ته نقل وكتبنا عليهم وفرض کړو مونږ پاغي باندې مونږ لیکلو پاغي باندې فيها په تورات کې دا حکم ان النفس يقينا النفس چې دی په نفس په بدل د نفس کې دی چا چې انسان وجلو د نفس په کې وجلې کېږي والعين بالعين او سترګه په بدل د سترګه کې والانف بالانف او پوزه په بدل د پوزه کې والاذن بالاذن او غوږ دې په بدل د غوږ کې والسن بالسن او غاښ دې په بدل د غاښ کې والجروح او باقي زخمونه چې دي قصاص دا برابرې والا دي څنګه چې بل چاله زخم ورکا قشان بدل بدنا خسته کې ومن تصدق فساغ سوق چې معفو کې به په دې قصاص سره سمانه قصاص دې اخسته کې د مجرم نه ادا سوق چې چاله حق دې چې قصاص دی ولې دا ورته معفو خلکو دې خیر دې مړه معافي کا نو معافي کا دا بل پر کفاره شي د ګناونو چې قصاص ته خاصتیم شي او معافي کی فهو كفاره له نو به کفاره شي د پاره د ګناونو ومن لم يحكم او چا چې فیصله ونکړه په قانون باندې چې الله نازل کړی نو دا کسان هم الظالمون خاصم دي ظالمان وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم دلته اوس ذکر الكتاب الثاني لبني اسرائيل دویم کتاب د بني اسرائيل هغه ذکر کیږي دا غي تذکرہ ده چې هغه څه دی هغه عیسی علیہ السلام تور کړی شوی دی چې انجیل دی دا غي تذکرہ الله رب العالمین وقفینا اور علی گلو منگا علی آثارهم دو دی پا نقش قدم بانی بی عیسی بن مریم عیسی علیہ السلام زوید مریم دین بعد میں عیسی علیہ السلام زوید مریم را لے گلو دا آخر کرا گلو پا دی پیغمبرانو پا دی سلسلہ دا بنی اسرائیلو کی او دتا اللہ انجیل ورکڑے دا ذکر کرے خود دتا اللہ دا تورات علم ورکڑے سو پوریش انجیل نو راگلے تورات بیلوست مصدقا تصدیق کون کې لما دا کتاب بین دې چې مخکره دنو من التورات چې توراتو عیسی علیہ السلام د تورات تصدیق کړ بل دا دوا اتیناه الانجیل ورکړو موږ ته انجیل فيه په دې انجیل کې هدى او نور هدایت او رڼا وا څنګه مخکې د تورات باره کې ویل چې پای کې هدایت او رڼا او هدایت د عقاید رڼا د اعمال ومصدقا او دا انجیلم تصدیق کون کې لما دا کتاب بین دې چې مخکره دنو من التورات چې توراتو وهدى او دا هدایت او موعظه للمتقین او یو وعظ لپاره د متقینو هدایت او وعظ نصیحت خپل وعظ د الله کتاب کې وي وليحكم اهل الانجيل دلتم قلنا حذف من موږ ورته ویلو وقلنا موږ دا ویلو چې ليحكم اهل الانجيل وليحكم اهل الانجيل او فیصله دیو کې انجیل والا بما پاغه حکم باندې انزل الله فيه چې الله نازل کړی په دې انجیل کې ومن لم يحكم او چې فیصله ونکړه بما پاغه کتاب انزل الله چې الله نازل کړی فاولئک انو دا کسان هم الفاسقون خاصم دي فاسقان او نافرمان ورته درې خبرې وکړي کافرون متویل ظالمون متل فاسقون متویل دې څه مطلب دی ځکه دا خلق درې قسم دي د الله د قانون په مقابل کې خلق درې قسم دي څوک چې وایي چې نه منم لکه وختي موږ نعوذ بالله و دا الله قانون نه منم دشي وای نو دا کافر دی اولئک هم الکافرون کې بیا داخل چې نعوذ بالله بالکل رد بد ورته وایي او نه مني انکار کوي او دویم هغه کسان دي چې په طریقه د اعتداء د حد شرعي نه ځان وباسي او حد شرعي هغه نه نافذ کوي تجاوز ته کوي نو دا به ظالمان دي ظلم دي ځکه دا الله قانون نه نافذ کول به ظلم دی ظلم کې ظلم مکوا قانون نافذ کړي عدل راشي او امن راشي ځکه دا الله قانون نافذ کړي دوه سره ظلمونه ختميږي چې ته نه نافذ کړي خو ظلم دی پکار دی کنه فاسقون ځکه وي چې کله ته د دین نقصان او کمی وکړي د دینه د حد شرعي نه دا به فسق دی او که تجاوز پکې وکړي دا ظلم دی الظالمون کله متجاوزون ته اشاره ان تجاوز او که کمی کینو به فسق وانزلنا الیک الكتاب او ذکر د قران دو کتابونه ذکر کو اخری کتاب قران دا خو الله وداسي کتاب دی چې و مهیمنا علیه دی په مخکنو ټولو کتابونو څوکیدار دی د ټولو نگرانی دا کوي د ټولو محافظ دی که پای کوم چا ګوتې متي والی قران بیرته خبره سم کړي د جوړاغي ورانه کړي سم خبره ده وانزلنا الیک الكتاب نازل کړه مون پتا باندې کتاب زما خوګنوي قران بالحق په حق سره مصدقا تصدیق کون کې دی لما بین یدی
دا هغه څه چې دنه مخکې دي من الکتاب چې کتابونه د الله دي مخکونو آسماني کتابونو تصدیق دا قرآن کوي بل دا د مهیمنن او دا غره حفاظت کوونکی دی ابن جریر وای اصل الهیمنه الحفظ اصل کې هیمنه څه ته ویل کېږي محافظت ته وایي والارتقاب او نگرانی ته ویل کېږي دا قرآن نگران دی او محافظ دی د مخکنو کتابونو دیو جن امام بخاری مانا کړي مهیمنن من حافظا امینا دا قرآن حافظ دی او امین دی په مخکنو کتابونو باندې دا رنګ بل معنی دا عالیا دا پورته دی په مخکنو ټولو کتابونو باندې الله دې له پورتواله ورکړي ابن جریر ذالک القرآن امین علی الكتب المتقدمه دا چې څومره مخکنی کتابونه تیر شوي په هغه ټولو باندې دا قرآن امین دی ان هیڅ کچا څخه خیانت کړي قرآن کریمه خبره صحیح پیش کړي دا نو کومه خبره چې په مخکنو کتابونو کې د قرآن موافق او به صحیح وي او چې کوم ندي خلاف هغه به ټیک نه بس فهو باطل وي دا رنګ مهیمنن په معنا د شهید نمراز مهیمنن په معنا د حاکما علی ما قبله من الكتب امراضی دا قرآن حاکم دی په مخکنو ټولو کتابونو باندې ومهیمنا علیه من علی الكتب السابقه وعلى الكتب المصنفه وسائر الكتب په مخکنو کتابونو په ټولو کتابونو دا قرآن حاکم فاحکم نو فیصله کوه بینهم د دوی په منځ کې بما انزل الله باغ کتاب چې الله تعالی نازل کړی دی ولا تتبعوا تابعداري مکوا اهواءهم د دین خواهشات عما جاءك چواړی تعالی را د هغه سنه چې تا تراغلی من الحق دا حقنا ان معرضا عما جاءك من الحق اصل کې د دې عبارت د دې د خواهشات تابعداري مکوا اسنه چې تا ګورواړی چې ته اعراض کوون کې شي عما دا غسنه جاءك چې تعالی راغلی من الحق دا حقنا ځکه د خلق خواهش تابعداري کې د حق نه وړېدلی لکل ان پار دار چا جعلنا منکم غرزولې موږ تاسو نه دا قرآن کریم شرعتا شریعت ومنهاج اولو یلار منهاج واضح لار الیک اذا زمو منهج دی خلق منهج من زمان دا واضح لار پټواله بک نشته صحیح منهج دی دا قرآن دی او حدیث دی خسته منهج دی کنه دا قرآن الله شریعت را لګل منهاج را لګل ولو شاء الله کو غفته الله لجعلكم خامخاتا سو بغرزولې امه واحده یوډلا و په ایمان باندې ولكن لیکن الله چې دا ارچاله اختیار ورکړو دا بعد انسان په خپل اختیار ځان گمراه کوي او دا حق پریدي او دشمن کېږي دا الله یو امتحان دی په دې امتحان کې الله ګوري چې څوک په خپل خوخه دي دین ترازي کله وخت ټول به موږ مجبور کړی وي دي دین موږ به یو طرف تم نشو تختیدل خدای موږ چې الله اختیار راکړی دا د الله طرف نه امتحان دی چې څوک په خپل خوخه راضي دا دین اختیار او څوک تی تخت ځکه دا جنت خاصي په غب شپ نه دی کنه دا خو د امتحان د پاس کېدو نه بعد دی کنه ولکن لیکن الله اختیار ورکړی هر چاته لیبلوکم د پاره دی چې الله پتا سو امتحان کوي فيما پاغه سکه آتاکم چې الله تاسو له درکړي دي فاستبقوا الخيرات نو دیو بل نمخ کې شي نیکو کارونو ته نیکو کې الله یو بل سره سیالي وکړي الى الله خاص د الله طرف ته مرجعکم تاسو واپس دا الله له ورځي جميعا ټول فینبئکم نو الله بتاسو له خبر درکې بما پاغه سبان کنتم فی تختلفون چې تاسو باندې کې اختلاف کولو وان احکم او تاسو ته دا حکم کې دیش چې فیصله کوي بینهم د خلکو په مابین کې بما انزل الله پاغه کتاب چې الله نازل کړی دی دلته تاکید دی په حکم بالقران چې قران په خلکو باندې فیصله خلکو مینس کې وکړي ولا تتبعوا تابعداري مکوا اهواءهم خواهشات د خلکو دا خلق خود دي خواهشات دي بس د خپل خواهش مطابق فیصله غواړي دي خواهشات ممن واحذرهم او د دین ځان بچکا د دین پر ډډه ولی اسنا ان يفتنوك جوالي تعالی عن بعض ما انزل الله اليك د بعضی هغه احکامونه چې الله تعالی ته نازل کړی دي یا د بعضی سید هغه قران نه چې الله تعالی نازل کړي دي دا نه غواړي چې ته قران قانون اے نبی نافذ کړي غواړي چې تا د دین وړي چې دا خبرې پکې مونږ تمکاو نو فین تولوا پس که چرته دی خلق مخ وګرځو فعلم نو پوهشه انما یرید الله چې یقینا غواړي الله ان یصيبهم چې ورسې دي ته عذاب الله ورکی به بعض ذنوبهم په سبب د بعضی ګناهونو د دوی
وان كثيرا من الناس يقينا ډیر د خلقنا لفاسقون خامخانا فرمان دي افحكم الجاهليه يبغون. اوس دلته الله فرمایي مخکې دې تولی ذکر کړ چې دې د الله د احکامونو مخ اړوي فإن تولوا. نو الله دلته فرمایي افحكم الجاهليه يبغون من يتولون عن حكم الله فحكم الجاهليه يبغون. دې د الله د قانون مخ اړوي نو آیا افحكم الجاهليه یا فیصله د جاهلیت چې د يبغون دا خلک غواړي آیا دې د جاهلیت فیصله غواړي او دا غواړي. دا مطلب دین دا معلومه شو چې څوک د الله قانون نه مني نو د الله د قانون په مقابل کې ټول قوانین د جاهلیت قرآن او حدیث واحده او د دین اخوا ټول جاهلیت. ومن احسن وسوق د ډېر خسته من الله د الله نه حکمن په فیصله کې لقوم یوقنون د پاره دا قوم چې یقین کوي یقین والا په دې پوهیږي چې د الله رب العالمین فیصله خسته دي. یا ایها الذین آمنو دې ځنه د شپږ په تمایت پوری نهي کوي د موالات اليهود والنصارى او دې کې بل عقد دی. وس الله مؤمنانو نه بل یو عقد اخلي. اے ایمان والا لا تتخذوا اليهود والنصارى منی سیتاسو يهود او نصارى او اولیاء دوستان. دې سره دوستی مکوئ ځکه بعضهم بعض دوی اولیاء او بعض دوستان دي د بعضو او خپلو کې دوستی کوي تاسو سره نه کوي. ته د ټولو مشترکه دشمنی تاسو سره ټول دشمنی کوي مسلمان او که بزان پوهیږي. ومن يتولهم او چا چې دوستانه وکړه د يهودو نصارو سره منکم ستاسو نه فإنه منهم یقینا دا انسان هم دا غوی د ډلې نه حساب شي. الله الله به دا غوی سره راپاسي حشر به سره وشي. ان الله يقينا الله لا يهدي القوم الظالمين هدايت نه کوي قوم ظالمانو ته ډیر لوی ظلم دی دا غي سره ملګرتیا. فترى الذين زجر منافقان ته بده دوی ته چې منافقان د يهودو نصارو سره ډیر خوشاله الله یتبع دا منافقان ګوري دا مرزيان ډیری منډي ترړي وو سره وਹੀ دي يهود نو سوارو سره نو کرے نو خدمتونه به کوي لګي. فترى الذين پستبغوریا ما کسان فی قلوبهم مرض چې دا وی پزړو کې مرض دي یسارعون فیهم جلتی بکې د يهود نو سوارو په ملګرتیا کې یقولون کته دا ولیکه ور يهود نو سوارو سره دوستانه تعلقات یقولون وای دوی د باندې په تور باندې نقشا يرمغه یریګوان تصيبنا دائره چرو برسیږي مونږ ته حادثه مړو دا ډېر زور ور خلک دي حادثه براتره ورس نقصان براتره راي مصیبت براتره ورس. الله رب العالمین فرمایي صبر کوا الله به فتح راولي مؤمنان بل غالب کی داستا چې کما اسره د يهود نصارا دا بل ذلیل کی به ډېر پیمانه چې اوه ما خو چې عملګرتیا کوله په چا مبلا تړل خدا دې وتختید ټول نیټ وتختید میدان خالی پاتې شو. نو الله فرمایي بیا بداسه حال ورراش لا شل کارو سره خلق نو کرین ونه کړل اخر مو تختید څوک به رجاز په ټیر پور نه خلی څوک په وزر پور نه خلی الله لار میدان درته خالی شو. فترى الذين فاستبغوا هغه کسان فی قلوبهم مرض چې بزرګ کې مرض دې د منافقت یسارعون فیهم جلتی کوي په دوستانه د يهود نصاراو کې بهانه بیا دا کوي یقولون وای دوی نقشا مونږ یریبان تصيبنا دائره چراو برسی مونږ ته حادثه. الله وی فعس الله بس امید کوي الله چې دې ان یاتي بالفتح رابول الله تعالی فتحا او امر یا به یو بل فیصله راشي من عندي د الله طرفنا. بل فیصله صدا مؤمنان له الله یو بل خوشالي ورکی د منافقان او رازونه بظاهر شي او په کفار یو بل عذاب راشي. فیصبحوا نشیب دا منافقان علامه اثروا پاغا دوستانه باندې چې دوی پټه کړی د پیان فوسهم په خپل نفسونو کې نادمین پیمانا به ډېر پیمانه شو موږ چې دوستانی چا سره کولې اخلاق ذلیل شو. ويقول الذين امنوا بیا به مؤمنان په هغه وخت کې وای مؤمنان چې دا دي هغه کسان کنه چې قسمونه به موږ ته کول چې موږ ستاسو مرګري او کارونه يهود نه سوار او لکول بیا به دسی وخراشي چې مؤمنانو ته به مو شرمېږي. ويقول الذين امنوا هو ايب مؤمنان هؤلاء الذين ايدا دي هغه کسان منافقان بیان اقسموا بالله جدي قسمنا کول په الله باندې جهاد ایمانهم کلک قسمنا دوی انهم لمعكم چې یقینا دوی خامخا تاسو مرګري دي. وګورئ ځانته مسلمان ویلو دی يهود نصارانو کری کول الله يحبطت اعمالهم برباد شو عملونه دوی عملونه دي بربادي کړي. فاصبحوا خاسرين نشود وي وګرځي دوی تاوانيان
یا ایها الذین آمنو اوس دلته بل عقد دی په هغه مخکنو عقدونو کې چې را روان دي دا اتم جوړېږي تقریبا دې کې صفات د صحابو دي په دې آیت کې مقصد دا دی چې څنګه چې مخکې دی ویل چې نخشان تصيبنا دائره منافقان موږ یریږو چې موږ ته مصیبت را ورسیږي آیت مقصد دا دی چې لکه څنګه دائره او حادثه باندې مؤمنان او اسلام هغه ته کوم نقصان نه رسیږي مؤمنانو دغه شان کې اوسړه مرتد شو دلته مرتد والا د ذکر کوي مدام د الله دین ته نقصان خو نشي رسوله موالات الكفار بسبب الارتداد دلته ذکر کی یا ایها الذین آمنوا ایمان علی من يرتد منکم هغه څوک چې مرتد شو تاسو نه عن دینی د خپل دیننا یعنی د خپل دین نه واوړي د نعوذ بالله اسلام پرې خو او يهودیت نصرانیت تلاړې من يرتد د من جزاء حسب نه من فلا يضر الا نفس ضرر نشي ورکړم خپل ځان فسوف ياتي الله دا علت زر دی رب ولي الله تعالی بقوم داسي او قوم الله بر خسته تکړه مؤمنان راول دوی دې پکې نه کنا خلکو په یو هندو بټخېل نه ورانی دې په کډوی نه چې د مرتد او د اسلام نه وړي زر دی الله براولي یو قوم زمریان بل الله راولي داسې قوم بل الله راولي اشاره صحابو ته يحبهم چې الله بمینه کوي د دوی سره او يحبونه او دوی بمینه کوي د الله تعالی سره ابدا سه خسته خلکی چې الله به ور سره مینه کوي او دوی بم د الله سره مینه کوي اذلتن نرم بوي على المؤمنين د مؤمنانو په مقابل کې اعزتن سخبي على الكافرين د کافرو په مقابل کې دا صفت ول رستم ذکر کړی سورہ حشر کې برازي چې الله رب العالمین فرمایي دغه کې سورہ فتح کې د اخره محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم اشداء على الكفار کافر په مقابل کې سخت صحابه رحماء بينهم خپل منځ کې رحم واله دلته الله فرمایي اذلة على المؤمنين عزة على الكافرين نرم د مؤمنانو په مقابل کې او سخت په مقابل د کفارو یجاهدون جهادون بکی فی سبیل الله فلار د الله کې ولا يخافون او دی بن یریګ لومۃ لائم د ملامتیا د کوم ملامت ګرنا چې د ملامتیا د پروپاګاندا پروا بډو ساتینا چې خلق سوي ذالک فضل الله دا فضل الله دی یؤتیه من یشاء ورکی الله چاته چوغواړي والله الله واسع فراخ فضل والا دی علیم کوی دی پارس باندې انما وليکم الله دی دو آیتونو کو ذکر کوي مستحقین للولایه الله يهود نصارا سره دوستانه مکوي الله رسول مؤمنان دي سره دوستانه وکړي دا دی لایق او چې دا دوستانه د چاراغه او په دې طریقه باندې ولایت جوړ شو نو دا مؤمنان د الله ډله شو فإن حزب الله هم الغالبون الله بدل غلبه ورکړي انما وليكم الله يقينا لائق د دوستانی استاسو الله تعالی دی او رسوله دا رسول دی والذین آمنوا وکسان چې ایمان راوړل دي دا مؤمنان څوک دي چې موږ سره دوستانه کو الذين دا کسان دي یقیمون الصلاة چې پابندي کوي د مونږ او یؤتون الزکات او ورکوي دوی زکات او هم راکعون او دوی رکوع کوونکي دي الله تعالی ته مونږ کې خو رکوع راغه خو دې ته تخصیص بعد التعمیم وي دی ولې تخصیص کو ځکه اکثر خلک رکوع غلطه کوي تاسو ډیر خلک وګورئ رکوع سمان کې املا سمن نه دغه کوي اسی د معمولی راټیټه او دا دغه تو سرونه ویل دي زنګانانو سره ولګي حالانکه حدیث کې راځي بخاری چې نبی علیہ السلام به دا ورغوي نه دی ورغوي دا به دي زنګون په دې سر باندې کلک ورخخ کړل او کلک زور باور کې او د املا او د اثر به سیده برابر خسترو کو کوو دغه وګدې کوو د سیمه کوو چې ته وران مونږ کې ورکو دي برباده کړل رکوع چې د لاړه د موږ د ټول لاړه خراب شو ځکه رکوع سجده چې د خراب شو موږ د خراب شو ټول نو موږ سم کوي دوی وهم راکعون او راکعون معنا دا د خاضعون متواضعون لله الله تعجزي کوونکی ومن يتولى الله وغصب چې دوستانه کوي د الله تعالی سره او رسوله دا غرض رسول سره مخکې له دوستانه سره او کې اوس چې چا دا دوستانه او کړه د الله ډله شو الله به غلبي ورکړي چا چې دوستانه وکړه د الله او رسول او دا د رسول سره والذین آمنوا د مؤمنانو سره فإن حزب الله یقینا دل د الله هم الغالبون خاصم دوی دی غالب